یو ځواکمن خدای په نامه درنو لیدونکو سلام، سهار مو په خیر. یو څه نه بل نه هم خبر شوئ، موږ کله چې سهار دفتر ته راځو شمشاد ډېر ښکلی انګړ لري او ډېر ښکلی چمن، نو همدغه فرصت نه استفاده کوو ځکه نور وخت نه وي، حداقل 15-20 دقیقو لپاره ورزش کوو، دلته منډه کوو. البته زه او زموږ همکاران نن یو څه ناوخته شو، نو اجمل جان خو لیدلی چې هر ورځ یو ناوخت کوي، نو نن یې غوښتل وایي په همدغه یخ هوا کې ورزش مو ښکلی دی، همدغه دریشي سره خپرونه هم شروع کړه. په هر صورت باندې سهار مو په خیر، هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ او نن سهار مو ښه پیل کړی واوسي. شکریه، ستړې مه شئ. سلام، سهار په خیر. تاسو خو ورزش کړی، ګرمه سئ، زه م له یخ نه مړه کړم. نه تاسو هم ډبلې جامې اغوستې، دومره ښه دي نو تر اوسه خو لا ځوانه یې، دومره عمر کې بسر یخ، خو بیا هم فضا داسې لږه خلاصه ده، یخ شته ده. خو یو څه متفاوت نن ځکه دي چې وړمه ورځ چې کومه واوره وورېدله، هوا یو څه صافه کړې ده که نه، هوا صافه ده نسبت نورو ورځو ته. کابل کې ورښتونه چې وشول د واورې، یو څه هوا ښه کړې ده، همدغه لپاره موږ همدغه فرصت استفاده وکړه. سهاري چې کله دفتر ته راځو 6 بجې، نو یو 15-20 دقیقو نیم ساعت لپاره دلته منډه کوو همکارانو سره، ورزش کوو. نو نن همدغه منډې په جریان کې وخت کې 15 دقیقې اوته پاتې وې، نو بس مایک راوړ ویې تړی، اجمل جان ویل چې پیل همدغسې نه وکړه او یو پیغام به هم شي لیدونکو ته، ځکه چې ورزش د روغتیا ضامن دی. موږ تاسو ټولو لیدلي، حداقل په ځینو ډاکومنټریانو، فلمونو، سریالونو کې به لیدلي چې په اروپا کې په نورو هېوادونو کې هغه انسانان چې ورزش کوي هغوی وګورئ عمر یې 80 ته رسېدلی، مخکې ګنځی شوی دی، خو دومره چست و سواره یي که نه، هر سهار هغوی بیخي معمول دی چې 1 ساعت 2 ساعته هغوی ورزش کوي، حداقل که نور امکانات نه وي، نور توان نه وي، هلته هغوی فقط منډه کوي. موږ په افغانستان کې مشکل دا لرو چې هغه ځوانه طبقه مو فقط چې کله امکانات ورته برابر شوقي او څو وخته ځي کلبونو ته، بیا بېرته پرېږدي یا ورته زمینه نه هغه وخت سم نه مدیریت کوي، وخت نشته او داسې نشته، او کله وایي چې داسې ده. خو زه وایم چې حداقل که موږ تاسو وغواړو چې ښه ورزش وکړو، ورځ کې 20 دقیقې نیم ساعت همدغسې چې زه اوس همکارانو سره منډه وکړه، منډه او آزاد حرکتونه ترسره کړو، هغه د رګونه مو خلاصېږي، د وینې جریان ګړندی کېږي او هماغه ده چې صحت مو سالمه وي. نو زه فکر کوم چې ته څنګه ورزش کوې کله کله که نه؟ کله کله هماغه ستاسو خبره چې یو ځل راواخلم، بیا لږ څه بوخته شم، بیا رانه پاتې شي، خو کوشش کوم چې پرې نه دم او زه ورزش وکړم. ستړي مه شئ وکړم دوستانو، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. د دوشنبې ورځ ده، انشاءالله چې روغ جوړ اوسئ، هر چېرته چې یاستئ له موږ سره پات شئ، له خپرونې نه خوند واخلئ. د خپرونې په 2 ساعتونو کې ستاسو د کورونو قربانۍ یاستو، او نن لکه څنګه چې حشمت یادونه وکړه، بیرون استو په یخه هوا کې، هوا ښه ده، دومره ډېره هم یخه نه ده. حشمت سره مې شوخي وکړه چې تا ورزش وکړه، زما یخ کېږي، کوشش وکړئ ورزش هم وکړئ. په کاري تقسیم اوقات کې د ورزش لپاره هم وخت پرېږدئ، ښه دی، د صحت لپاره ګټه لري. هغه ځینې نور صحي مواردو باندې نه ځو، خو ډېری کسان په دې عقیده دي چې د وینې جریان تیزوي، صحي ګټې ډېرې دي. نو په بېلابېلو وختونو کې په هر وخت چې تاسو هغه ته وخت لرئ، کولی شئ چې ورزش وکړئ، سهار یا ماښام، خو مهمه دا ده چې په یو ټایم کې د ورزش لپاره وقت پرېږدئ. بله، کارمای نشه لاس کفایی که غنن ورزش ده کاریگه چې میادانم ورزش کوي کلب ته ځي، یو څه وخت هم تللی. په هر صورت باندې داسې ده چې ورزش ګډ باندې خو ټول زه پوهېږي، خو بیا هم د زړه د حرکات تنظیموي او منظموي، د مغزي سکتو د زړه د سکتو څخه مخنیوی کوي. هر کسان چې وزنونه زیات دي، چاق دي، د هغوی د وزن په راکمولو کې رول لري، د کلسترول د لوړېدو په وینه کې په بدن کې د ده مخنیوی کوي، د مفاصلو، زنګونونو، ملا د دردونو د کموالي لامل ګرځي. بل دا چې د ټول نه مهمه حتی جلد مو، څېره مو شفافه روښانه وي او د انسان ذهن اراموي. دا په امتحان کړئ یو ځل چې که سهار وخت راپات شو، د سهار هغه پاکه هوا تنفس کړو او فقط د 15-20 دقیقو لپاره منډه وکړو، آزاد حرکتونه. نو کله چې بیرته کور ته ځو، اشتیا به مو هم سوي، مېرمنې سره به هم ښه چلند کوو، ماشومانو سره به هم ښه چلند کوو، دفتر ته هم چې راځو راحت. خو که اته نهه له خوب راجګېږو، مونځ مو هم نه وي کړی، ګډ وډ بې نظمه، کله م کورتۍ یادوتې، کله جراب نه وي، بس هماغه ده چې بیا هم راځو هماغه د وخت مدیریت ته، که وخت ښه مدیریت شي نو موږ کولی شو هرې برخې ته ورسېږو. حشمت ته داسې هم نه ده چې ځینې کسان ورزش شروع کوي بیا هغه بیرته پرېږدي، داسې کسان موږ هم لرو چې هغوی یو منظم تقسیم اوقات لري، د ورزش لپاره ځي ورزش کوي. همدا اوس سهار وختي که د وزیر اکبر خان تپې ته لاړ شي یا ځینې نورو ځایونو ته چې لږ جګ دي او هوا یې پاکه ده، ځوانان وینې، نه یوازې هلکان، نجونې هم دي، مېرمنې هم دي. همدلته زموږ شاوخوا ته، زموږ شاته یوه تپه ده، تپې مرنجان، نو دلته هم موږ د دوی شاهدان یاستو چې ځي. نو په هر حال ښه ده چې استفاده وکړئ، خپل روغتیا ته توجه ولرئ، صحت ته هم توجه وکړئ، ورزش وکړئ او
په هر شکل چې تاسو غواړئ هغه تنظیم کړئ او له ژوند نه خوند واخلئ. بله امتحان کوي سلم دننه شروع کوي سهار وخته او مازدیګر په ټایم کې ورزش ماشومان هم پاڅوئ او دا مهمه ده چې حتما نارینه چیرې ښځینه بیرون نه شي ورته متاسفانه په افغانستان کې دومره زمینه نه ده برابره شرایط ښه نه دي حداقل په کور کې سهار لمونځ مو چې وکړو د 10 او 15 دقیقو لپاره په همغه موقعیت په همغه قالینه شته په ځینو سیمو کې شته خو یعنې په ټوله کې ځینې مشکلات شته نو په همغه قالینه او همغه دهلیز او کوټه کې هم ځینې آزاد حرکتونه دي باور کړئ چې دغه دردونه مو ټول خوب ارامه درځي اشتها مو ښه کېږي او ذهن مو ارامه کېږي لطفا ورزش وکړئ ورزش ډېرې ګټې لري او چې یو ځل ورزش وکړئ عادت شئ بیا خپله پوهېږئ چې څومره تاسو ارامه کړي یاستئ د خپرونې موضوع مو نن درنو لیدونکو په کور کې د خاوند او میرمن ترمنځ چلند رابطه اړیکې د ژوند د پیل نه یو بل ته درناوی یو بل زغمل یو بل منل یو بل پر وړاندې حوصله کول ډېره مهمه موضوع ده په دې خو مو بار بار خبرې کړي دي خو بیا هم خبرې پرې کوو میلمه هم په همدې خبرې کوي او نورې برخې هم په خپرونې کې لرو هیله مند یم چې تنه هم ملتیا وکړئ یو څه چې ډېر زیات مهمه دی کله چې خدای جل شانه آدم علیه السلام له خاورو جوړ کړ خلق یې کړ له هغه نه وروسته کله چې آدم علیه السلام تنها و د دې لپاره چې نسل زیات شي بیبي حوا یې د چپې خبرغیز څخه پیدا کړله او بیا وروسته تولید نسل وشو همدغسې دغه سلسله تر ننه پورې دوام لري او هره ورځ موږ د دې لپاره هڅه کوو چې یو مناسبه یو ښه ژوند ولرو طبعا چې هېڅکله هم یو انسان بشپړ نه دی واده کول یا په ټولو کې نکاح تړل سنت طریقه ده او دا حتمي دی بالکل حتمي دی د نسل د زیاتېدو په خاطر باندې د یو مشترک ژوند لپاره دا حتمي دی او یو مسلمان ایمان تر هغه وخت کامل نه وي هغه ټول بشپړ مسلمان نه وي تر هغه وخت پورې چې نکاح ونه کړي دا ډېر زیات مهمه دی خو دلته ځینې نور موارد شته مثلا د اسلام مبارک دین کې دا ځکه ربط در کومه چې د ښځې خاوند مېرمن ترمنځ کله چې ستونزې پیدا کېږي همدغه پیل وي مثلا شرعي مهر چې دی هغه مقدار معلوم نه دی څومره چې هغه د ناوې یا د مېرمنې حق دی جلۍ حق دی خو بهترینه مهر هغه دی چې کم اوسي څومره دیناره چې بیا د افغانۍ معادل څومره کېږي بهترینه مهر دغه دی چې کم اوسي اما دلته په افغاني ټولنه کې ځینې ودونو ته لاړ شي نو تر ټول زیات جار بحث یا ستونزې چې رامنځته کېږي همدغه د مهر په مسله باور وکړئ داسې فکر کوئ کله چې نکاح مراسم وي ځینو ودونو کې ته وایي چې کوم بارګن کې ولاړ یم میوند جانه یا کوم چیرې د قربانۍ لپاره څه اخلې باور وکړئ بلا تشبیه همدغسې یو څه دی 50 لکه بیا ورته وایي نه 40 لکه زما بیا 10 لکه او بیا اخره بیا ډېر چې 6 لکه راکده کېږي هغه ځوان به که چیرې یو دفتر کار کوي خو 10 15 شل دی زر 40 50 سره به معاش وي هغه ژوند لري هغه واده کې څومره مصرفوي هغه به دومره پیسې له کومه کې ځکه مهر چې شو هغه بیا حتمي دی که هغه په ژوندونو کې حتمي دی چې هر وخت پیدا کړي هغه د ناوې حق دی خو دلته د ناوې حق نه دی دغه د ولور په نوم اخیستل کېږي ناوې ته اصلا نه ورکول کېږي دا بیخي عادي دی فقط هماغه د جلۍ تره و پلار و هر څوک چې سرپرست وي هغه یې اخلي یا د پټي ګراو پرې خلاصوي یا یو ښکلی موټر ځان ته بیا اخلي زوی ته واده پرې یوه بله مسله هم ده داسې کس لري یعنې شاید تجربه لري چې هغه واده نه وروسته مهر اخیستی د واده په جریان کې او د نکاح په جریان کې ډېرې ستونزې په دغه موضوع باندې رامنځته کېږي خو تر دې دمه زه نه یم شاهده پاتې شوې چې یو کس د خپل مهر واخلي له واده نه وروسته یا یې خاوند ته بخي یا وایي نه خاوند مې دی د ماشومانو پلار مې دی دغه موضوع نه ډېر داسې یو بل بحث دی که نه اوس دا خو صحیح ده چې څوک نه اخلي اما دا خو شرایط د ژوند دی یو ډول دا خاوند مشترکه ژوند لري له ورونو سره له پلار سره بل سره دا ځي خپل ژوند له لاسه ورکوي هلته به جلۍ حق دی چې کورنۍ به چېرته چې خاوند یې ورنکړي بیا هغه لیورو یا خسرو یا د کورنۍ نور غړي هغه که شراکت وي به یې نه ورکوي حتی اولاد ته حق نه ورکوي ډېری مواردو کې یا هم خدای ناخواسته دا د ژوند حالتونه دي چې طلاق رامنځته کېږي داسې یو څه رامنځته کېږي څه چې اسلام ویلي د هغې کې حتما یو حکمت نغښتی دی نو باید ورته مشخص شي د بدبختیو پیل همدې ځای نه دی د بدبختیو پیل د جلبیو د ماهي نه دی چې په نوروزو اخترونو کې وړل کېږي بیا ورته وایي چې نه پوهېږم دا څه رقم وایي د اغزي ډېر دی او کم پکې اوسي سروبینې راوړه داسې نه دغه ځای نه ژوند پیلېږي اول دا چې شکرې زه په دا اند یم چې همیشه د ژوند په لار کې کله چې د ژوند ملګری یا ملګرې ځان ته ټاکو حداقل باید دغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ وضعیت ټول په نظر کې ونیسو داسې یو څوک اوسي چې زموږ تاسو کورنۍ سره یا هر څوک چې دغه تصمیم نیسي مطابقت ولري حداقل وی پېژنو حداقل په ټوله معنا هغوی موږ درک کړي موږ هغوی موږ معمولا داسې احساساتي تصامیم نیسو چې داسې یو چا سره د ژوند د تېرولو پرېکړه کوو چې اصلا هغه فقط ظاهري بڼه یې ګورو نور نه ګورو حال دا چې په اسلام کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده چې کله چې تاسو واده کوئ له واده نه وروسته هغه شرط و شرایط یا هغه زمینې چې ستاسو خاوند لري تاسو باید هغه ومنئ یعنې ډېر توقع ورنه ونه لرئ که د هغې اقتصادي وضع دومره مناسبه نه وي او تاسو پورته
تقاضا ولري دغه موضوعات بیا د دې سبب کیږي چې په کور کې شخړې رامنځته شي کورني تاوتریخوالی زیات شي. بالکل اول اساسي موضوع دویم دا چې جلۍ چې د پلار کره 15 20 کاله 25 کاله کم زیات تیر کړي دي هلته بیله فضا ده ورور خور هغه ناز بازار چې پلار ورور باندې کېږي هغه په خاوند باندې ترې وخته پورې نه کېږي خیر اګر چې نږدېترینه کس بیا خاوند کېږي خو کله جلۍ چې بیا راځي دغه ستم هم باید متوجه سي چې مور پلار چې هغه جلۍ ته هماغسې روحیه ورکړي کله چې بل کور ته راځي د کور فضا سره برابر نه وي هماغه وي چې تاوتریخوالی رامنځته کېږي جلۍ هلته هم هماغه تقاضا لري چې پلار او مور باندې هماغه ناز کوو یا خوښې یا خسر یا خاوند دا وخت دا هېڅ هر څومره که هغوی ښه هم واوسي دغسې فضا نشي برابرولی بیا دلته چې د خاوند موضوع ده چې کله چې دروغ رامنځته شوله اساسي د بدبختۍ لامل د خاوند مېرمن ترمنځ دروغ دي باید هېڅ کله هم نه یو ښه نه یو بد څه یو بل نه پټ سي کله چې مشترک ژوند پیلېږي خاوند چیرې ځي څه کوي د ژوند هغه ټول موارد باید د مېرمنې سره شریک وي مېرمن دا رقم مسؤلیت لري چې خاوند نه اجازه واخلي کله چې دوی ترمنځ دروغ رامنځته شو بېاعتمادي رامنځته شوله دا فضا خرابوي خو موږ مشکل دا لرو په افغانستان کې شکریه چې مېرمن نه جناب نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د خپلو مېرمنو نه همیشه مشوره اخیسته نظر یې اخیسته په قضاواتو کې په نورو کې دلته مشکل دا دی کله چې د یو ښځې نه نظر واخیستل سي وایي دا زنشو دی که نه او دومره ته نه پوهېږي د ښځې نه ښځه به څه وي چې ته نظر اخلي در حاله کې همدا ښځې کولی شي همیشه ډېر ښه نظر د ژوند د ښه والي لپاره نه حتی په رسمي ژوند کې یو نظر بله مسله هم همدا ده ځینې کسان وایي چې هغه د ناقص العقل موضوع ته هم راځو چې په ځینې مواردو کې مشوره نه اخیستل دغه موضوع ته هم اشاره کېږي دا په دې معنا نه ده کله چې د یوې مېرمنې لخوا یا هم په کور کې د یوې خور لخوا د یوې موضوع نه یادونه کېږي هغه موضوع د 100% کې صحیح خیر د نظر باید واورېدل شي که صحیح عمل پرې وشي که صحیح نه یا د خلق زمینه سازي خو دې ته وشي چې هغه نظر یې واورېدل شي موږ دا وایو چې باید درناوی وشي او بل ته دکې څوک کم نه راځي چې کله خاوند مېرمنه په قاري خاوند ځان تېر کړي کله چې خاوند په قاري مېرمنه حوصله ورته وکړي درناوی وکړي مشترک ژوند دی او دغه جنگ جګړې جنجالونه خیر هر کور کې جسې خاوند مېرمن بنوي جنګونه کې زه هم کومه مشکل نشته خو او حداقل دا کینه به من زه به 15 دقیقه وروسته عادي یم ځینې نارینه بیا هفته کور ته نه ځي قار ناستې بیا ځینې مېرمنې دي چې نارینه ورته دیګ نه تیاروي داسې جنجالونه بیا مه کوئ دغه جنګ او جګړه پر ماشومانو په روان باندې منفي اغېز درلودلی شي او بالاخره د ژوند د تباهۍ لامل ګرځي تر طلاق پورې موضوعات رسېږي تر ډېر نورو احوالو پورې او صلاح باید وشي اسلام مبارک دین کې ښځه ځان ته حقوق لري نارینه ځان ته حقوق لري نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي هغه کس چې پر مېرمنې باندې په ښځې باندې ظلم کوي هغه زما ښه امتي نه دی تر دې حده پورې اما برعکس بیا وایي چې خاوند لپاره درناوی باید وشي او که چیرې یو مېرمن د خاوند څخه خاوند ته درناوی نه کوي سپکاوی ورته کوي او مخ ترې اړوي نو که چیرې دا خوب ته هم ځي تر سهاره پورې په ده باندې لعنت ویل کېږي د اطاعت موضوع نه هم یادونه کېږي چې اطاعت هم باید وشي خو زه وایم چې دغه ټول موارد باید دوه جانبه اوسي متقابل احترام درک او تفاهم په منځ کې موجود اوسي هر هغه ستونزه چې رامنځته کېږي هغه په خبرو سره حلیږي د هرې ستونزې لپاره یوه بله پروډوسر تراولۍ راووته اوس هم یخ دی اوس زه پوهېږم نه یخ شی دومره مقاومت د وجود مې لوړ دی زه به 15 دقیقې نوره منډه وکړم لباسونه به تبدیل کړم بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ یا ځل بیا هم ستړي مه شئ سهار مو نیکمرغه د دوشنبې ورځ ده د دلوې د میاشتې شپږمه نیټه لکه څنګه چې مو ولیده موږ د خپرونې پای لنګر نه وکړو بیرون هوا لږه یخه وه خو هغه کسان چې ورزش کوي نو طبعا هغوی منډې رامنډې وهي نو وجود یې لږ ګرم شي بیا د یخ احساس نه کوي زما لږ یخ وشو خو ډېره زیاته مننه له همکارانو نه ګرم چای راوړو راغلو بیرته سټوډیو ته حشمت به هم تر یو څو ثانیو پورې راورسیږي تللی دی چې کالی خپل ورزشي کاري لا بدل کړي خو موږ په سټوډیو کې استو ښاغلی احمد فرهاد ناصري ارواپول موږ سره دی څنګه چې مې اشاره کړه د خپرونې په پیل کې د خاوند او مېرمنې په حقوقو باندې د دوی سره خبرې اترې کوو جناب ناصري صاحب سلام سهار مو بخیر مننه ارسنده مو ښه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته درنو همکارانو ته همدارنګه درنو لیدونکو ته وړاندې کوم هیله مند یم چې یو ښه سهار پیل کړی اوسي او خوشحاله او آباد اوسي ډېره زیاته مننه ناصري صاحب ستاسو خو به یخ نه کېږي ولا طبیعي ده هوا سړه ده دقیقا ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ناصري صاحب پیل به له همدې ځای نه وکړو د کورنۍ جوړښت ته ورځو کله چې یو ځوان او پیغله غواړي چې واده وکړي د دغوی دغه واده کول چې بیا وروسته حقوقو ته هم ورځو کوم موارد باید په پام کې ونیول شي او کوم موارد په دغه وخت کې اړین دي
لومړی خو باید مننه وکړم چې ډېره ښکلې موضوع ځکه چې نن سبا موږ په ټولنه کې دا ستونزې د ودو زیاتې لرو او یو د ځوانان د موږ د واده موضوع هم داسې د ټوکو په شکل باندې نیسي یا داسې یو سلام وبخښئ سهار په خیر نو واده کول مخکې دی نه چې یو سړی نوی کور جوړوي ځکه خپله دغه کورنۍ په ټولنه کې لکه څنګه موږ وایو چې د یو تعمیر تهداب هغه اولنۍ خښته چې کېښودل کېږي دا د تعمیر اولنی تهداب ده نو که چېرته څوک غواړي چې یوه ښه کورنۍ ترلاسه کړي او راتلونکي یوه ښه کورنۍ ولري مهمه دا ده چې دغه د کورنۍ تهداب باید په ښه شکل باندې کېښودل شي سم کېښودل شي تر څو چې د کورنۍ په راتلونکي کې دا تهداب کوږ نه شي او د ده دیوال ونه غورځېږي د ځوانانو دپاره یا دغه کورنیو دپاره اول خو په قرآن عظیم الشان کې او د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ډېر ارشادات دي ورته ډېرې لارښوونې ورته شوي دي خو د ما په اند هغه خلاصه لارښوونې دا چې مخکې دی نه که یو ځوان غواړي چې کورنۍ تشکیل کړي اول باید د خپل ځان یو امتحان کړي ډېر ساده یو مثال د ځوانانو دپاره څو سواله د خپل د ځان نه وکوي چې زه دغه نوی تهداب ږدم دا کورنۍ زه جوړومه آیا زه د دې کورنۍ د معنوي او مادي مسؤلیتونو نه وتلی شم که نه شم وتلی نن سبا موږ تاسو ګورو په کورنیو کې خصوصا په پښتنو ټولنه کې 15 کلن 14 کلن زوی هغه ته واده کوي اول دا چې هغه متعلم د مکتب واوسي که نه نو یو ځوان دپاره دا لازمه ده چې باید ځان یو سوال د خپل د ځانه دا وکړي چې آیا زه د دې کورنۍ د مادي یا معنوي مسؤلیتونو نه ځان ویستلی شم که نه شم ویستلی آیا زه د دې کورنۍ اقتصاد په راتلونکي کې پاس د واده نه تمویلولی شم که نه شم تمویلولی آیا زه دغه کورنۍ چې کله جوړوم یوه خو د ما خپله کورنۍ ده د ما مور پلار خویندې ورونه دي د دې تر څنګ د ما د میرمنې خویندې ورونه مور پلار دي آیا زه کولی شم چې د خپل د کورنۍ تر څنګ د هغې کورنۍ هغه کوم حق حقوق چې په ما باندې لازمیږي هغه زه ورته پوره کولی شم که نه شم پوره کولی وروسته که دا چېرته د خپل په امتحانو کې کامیاب شو د خپل په سوالو کې دا د کوشش وکړي چې خپله کورنۍ نوې تشکیل کړي همدارنګه د پیغلې دپاره پیغله هم همدغسې مسؤلیتونه لري د ټولو کورنۍ نوي یو کور ته ورننوځي د نوي کور د خوی او خیاست سره زه همیشه وایم ګورو چې کورنۍ موږ خرابوو د بعضې عادي موضوعاتو نه موږ یوه کورنۍ خرابوو نوې پیغله کور ته راننوځي پرته دې چې موږ دا درک ولرو چې دا نوې ده دا د موږ د خوی خیاست سره بلده نه ده حتی دا د موږ د اشپزخانې سره ناشنا ده نو موږ واړه واړه موضوعات په کورنۍ کې راټولو هغه د څه نه راټولېږي د دې نه چې موږ آګاهي د یو ښه کور جوړولو دپاره نه لرو دا د مرچ کم کړل دا د مساله کمه کړل او دا د څادر داسې کول دا د کالي داسې ول او دا د تلیفون کې داسې خبرې کول حال دا چې موږ یو ناشنا سړي سره کیدی شي چې موږ دغه واده یا دغه کورنۍ د دوه ولایتونو ترمنځ اوسیږي نو د دوه ولایتونو ترمنځ فرهنګ فرق لري ژبه فرق لري لباس فرق لري خوراک فرق لري ناسته ولاړه فرق لري که چېرته موږ مخکې د واده نه دغه ارزونه د خپل په ځان کې وکړو چې آیا موږ د دغه کورنۍ سره دغه روابط ښه ساتلی شو که نه شو ساتلی نو په هغه وخت کې که موږ چېرته خپل په تصمیم باندې قانع شو قاطع شو نو موږ یوه ښه کورنۍ منځته راوړلی شو که چېرته ونه اوسېږو نو بیا بهتره دا ده چې د هغې سره موږ اړیکې ونیسو هغه اړیکه پرېږدو تر څو چې د موږ راتلونکی ژوند ورسره خراب نه شي یو څه اشاره مې څه ورته وکړه موږ مقدمه کې هم ویلې مثلا یو هلک په همدې اموخته شوی دی کور کې طبعا چې په خور باندې کورنۍ کې نور غړي چې دي په دوی باندې پټکې وکړو چې چای په وخت درنه هغه داسې وشو که نه ځکه چې هغه خو دغه هر څه زغمي یو خور که نه یا هم کورنۍ کې هغه برخورد چې مور پلار سره کوي هم هغه ناز یې بېرته اخیستل کېږي یا یو نجلۍ برعکس په خپل کور کې هغه خویندو باندې مور پلار باندې کوم ناز کوي کله چې دوی مشترکه ژوند پیلوي نو هلک هم همغه فکر کې دی چې زه دا خور ته مې چې کنځله کول ده ته ووایه او د مېرمن هم په همده فکر ده چې مور او پلار دي ورونه او خویندې دي راځه چې هر څه بې احترامي یا هم هغه ناز یا هر څه چې ورته وایي سرغړونه هغه وکړه د ارواپوهنې لحاظه اوس څومره مهمه دی چې حداقل مخکې لیدل چې یو هلک واده وکړي یو نجلۍ واده وکړي د کورنۍ د غړو لخوا دوی تفکیک سي دوی په ذهنیت باندې داسې کار وشي چې بالخصوص په نجلۍ باندې چې داسې ذهنیت پیدا کړي چې پوه شي چې دغه کور کې چې زه اوسېږم هغه بل کور داسې فضا نشته د افغانستان فضا نسبت نورو ملکونو ته په خارج ملکونو کې خاصه توګه په اروپا کې داسې یو سبک شته ده چې که څوک واده کول غواړي نوې کورنۍ تشکیلوي د دوی دپاره بعضې کورسونه دایریږي دوی ته هغه د ژوند د یو ځای کېدو د بلې کورنۍ د مور کېدو د پلار کېدو او هغه کوم مسؤلیتونه چې دوی وروسته د واده نه د دوی په غاړه باندې کېږي
هغه دوی ته هلته درس ورکول کېږي نو هغه خلک هېڅکله مشکل نه پیدا کوي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې یو لاره یعنې دوی دپاره داسې یو د راهنمایي ځای نشته، داسې یو مرکز نشته چې ځوان لاړ شي هلته، که څه هغه هلک یا نجلۍ چې هغه هلته یو څه هغه پوهه د واده یا د نوي کور د نوي ژوند ترلاسه کړي. لازمه ده چې حد اقلا د کورنیو مشرانو یو څه تجربه ترلاسه کړې ده چې د کورنۍ مشران مخکې د دې نه چې لور یا زوی واده کوي باید د دوی سره هغه لازمې لارښوونې دوی ته وشي، هغه لازمې لارښوونې یعنې دا چې نجلۍ باید په بل کور کې څه وکوي یا دغه زوی ته چې واده کوي. موږ تاسې یو مقوله په پښتو کې لرو پلار ګټلې زوی ته اسانه ده. هغه کوم خوی خیاست چې یو ځوان مخکې د نه چې د واده نه مخکې یا د کوژدې نه مخکې لري، کوشش دې وکړي چې هغه خوی خیاست په داسې یو چوکاټ کې هر کله چې په کورنۍ کې په یو لاره باندې موږ روان اوسېږو دا بدون د شک نه چې هغه کورنۍ سالمه نه پاتې کېږي. هغه کورنۍ کې استبدادي قوانین رامنځته کېږي، هغه کورنۍ کې ځانځاني رامنځته کېږي، هغه کورنۍ کې یو د کورنۍ اصل دا ده چې باید موږ یو بل ومنو. هر څوک چې په هغې کورنۍ کې باید هر خوی خیاست سره چې اوسي هغه باید موږ ومنو. نو که کله ځوانان په ابتدا کې هغه خوی خیاست که د خپل د میرمنې هغه ناز و نازدانګي د پلار د کور نه د خپل کور ته راوړي، لکه ما مخکې هم اشاره ورته وکړل، دا باید دغه خاوند باید د څو ورځو دپاره ومني تر څو چې دې ته لازمې لارښوونې وکوي او دا د خپل په خوی خیاست سره برابره کړي. که چېرته موږ د اول نه یوه میرمنه نه وي، لکه ما مخکې شوه چې هغه یو بل کور نه راځي دې کور ته، موږ د اول نه د خپل د کورنۍ قوانین پې باندې تطبیق کړو، نو دا داسې کېږي لکه یو زنداني غونته. هېڅکله د دې هغه ذهنیت آزاد ده، دې ته نه پرېښودل کېږي، دې ته د خبرو وخت نه ورکول کېږي، دې ته همیشه د دې به هغه توهین او تحقیر په کور کې په هر شي باندې. لازمه ده چې دوی کورنۍ ښه سالمه کورنۍ اوسېږي او ښه رشد وکړي د دوی دا کورنۍ. یو بل ته باید د څونه وخت دپاره دوی باید د خپل په واده شوي ژوند کې وخت ورکړي. یو بل دا چې موږ او تاسې رسم و رواج لرو چې د کوژدې لرو، حد اقلا د موږ ځوانان یو کال یو نیم کال تر 2 کالو پورې یا د بعضې ټولنو کې تر 4 5 کالو پورې دوی هغه واده نه کوي. دا بهترین وخت ده د دې دپاره چې موږ د خپل دغه مفکوره یو بل ته انتقال کړو. زه څوک یم، څه غواړم، څه رقم ته ژوند غواړم، څه رقم ته لباس غواړم، څه رقم ته خوراک غواړم، څه رقم ته ما کورنۍ ده، څه رقم د ما ملګري دي، څه رقم ته د ما د پلار د مور د خور د ورور خوی خیاست ده. هغه باید دې ته وایي چې تا څه رقم ته ده. نو دا د دوی دپاره د راتلونکي دپاره د ښې کورنۍ یوه ښه زمینه برابرېږي. او که دې کې چېرته دوی غفلت وکوي چې یو بل ته دغه لازمې لارښوونې د خپل د کورنۍ ولا د ما به واده وشي او د ما به ونه شي او زه دا د خپل راز ووایم او زه موږ ټولنه کې سر و کار ده د دې خلکو سره ډېر. نو دا د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې کله که دوی واده کېږي یا دوی یو نوې کورنۍ تشکیلوي، دوی نشي کولی چې د خپل د مسؤلیتونو بهتره ووځي. د دوی دپاره د یو د بل د پوهوي بهترینه زمینه د دوی د کوژدې دوران ده. نو دوی کولی شي چې کوژدې دوران کې په تاسف سره نصري صاحب چې بیا په افغاني ټولنه کې کله چې له کوژدې نه تر واده پورې لږ وخت زیات تېرېږي، د دې پر ځای چې د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا شي ستونزې لا ډېرېږي. یوه عامه ستونزه خو دا ده چې ولې دوی واده نه کوي، چې پیسې نه لرلې، ولې راغلل، ولې کوژده وکړه. نو مشران په دغه برخه کې څومره باید رغنده رول ولري؟ مشران خو طبیعي ده چې د هرې کورنۍ معلمین دي، استادان دي، بهترین رهنما دي د هغوی. موږ تاسې په ټولنه کې د ټولو ناخوالو ترڅنګ یو بد مرض موږ دا لرو چې د ټولنې هغه بېمعنه او بېمفهومه رسم و رواجونه دي. دغه رسم و رواجونه نه د دې نه د کور مشران خلاص دي، نه د کور کشران خلاص دي. لکه موږ د مخکې تاسو اشاره وکړله چې ودونه ډېری وخت نیسي او بیا په دې کې د ټولنې خبرې دي او تانې دي او کترې دي او بیا په دې کې پیسې نشته او دې کې ولور نشته او دې کې خبره هغه رسم و رواج د صحیح ونه کوو، کالي د ښه نه ولو، طلا د ښه نه وله، هوټل د ښه نه وله. دا ټولې موضوعات د کوم ځای نه پیدا کېږي؟ دا خو د ما په کورنۍ کې نشته، د تا په کورنۍ کې نشته. دا هغه کورنۍګانې دي چې د بیرون نه دې کورنۍ ته راوروي. دلته د کور د مشرانو مسؤلیت دا ده چې د خپل د بچیانو د راتلونکي دپاره باید کوشش په دې باندې زیاتره وکړي چې د خبرو د لارې نه د خپل مشکل باید حل کړي. بلې کورنۍ ته اجازه ورنکړي چې هغه راننوځېده په کورنۍ کې ماما ده که کاکا ده که خاله ده که عمه ده، هغه راشي چې تا زوی واده نشي کولی، د تا زوی بېکاره ده او د تا لور په کور باندې ناسته ده او د تا لور البته اخلاق ښه نه دي چې دا نه واده کوي، هغه ته راشي چې تا هغه نجلۍ نه کوي او هغه ده. دغه موضوعات دي چې په راتلونکي هیڅ انسان نشته ده چې د هغه په وجود باندې منفي خبره منفي اغېزه ونه لري. کله موږ تاسې هم دا احساس کړی ده ډېرې وړې وړې خبرې دي چې کله انسان ته کېږي او هغه د انسان د طبیعت خلاف اوسېږي نو انسان ډېر مایوسه کوي. نو دا خبرې چې کله په غټه سطح باندې کېږي چې تا زوی بېکاره ده او یا تا زوی کار نشي کولی، د دوی دپاره مهمترین اصل د کورنۍ د مشرانو دپاره دا ده
چې پردیو خبرو ته باید ځای ورنه کړي د خپل په کورنیو کې او د خپل د کورنۍ ستونزې د ما ستونزه ما ته معلومه ده ته هېڅکله د ما د ستونزه نه خبرېږې د تا ستونزه تا ته معلومه ده زه ترې نه خبرېږم نو وخت چې د ما ستونزه ما ته معلومه ده د هغه کسانو سره زه باید مشوره وکوم کوم چې غواړي د ما د ژوند ښه توب غواړي نه هغه کسان چې د ما د ژوند د بدبختۍ لامل کیږي نه هغه کسان چې ما ته منفي راهنماییګانې کوي د کور د مشرانو وظیفه دا ده چې باید د خپل د فکر نه د خپل د تجربې نه او د خپل د غشته امکاناتو نه د خپل د بچیانو د راتلونکي دپاره باید دوی استفاده وکړي نه د هغه امکاناتو نه چې نور دوی ته ورکوي پردی کټ تر نیمو شپو پورې گذشت حوصله څومره رول لري معمولا میرمن خاوند ترمنځ ستونزه په دې راځي چې ګذشته یې ده وخت له واده څه وشول کورنۍ د څه وکړله او دغه وضعیت پر ماشومانو باندې هم منفي اغېز کولی شي که نه پرته د شک نه چې کوي ګورئ که موږ د خپل ځان یو مثال ورکړو که چېرته موږ سهار کور کې پاڅېږو او هغه سهار د موږ پاڅېدل او چای په مینه او محبت باندې وي چې سلام سهار په خیر ستړي مه شئ یا مثلا د کور ماشومان د ښکلولو یا د مور و پلار سره په مینه باندې غږېدل دا ماشوم ته پرته د شک نه چې مثبته روحیه ورکوي او دا ماشوم ته د دې درس کیږي چې راتلونکي د خپل ژوند هم دغسې په یو مینه او محبت سره دوی جوړ کړي نو که چېرته موږ سهار راجګ شو په کنځل باندې سهار راجګ شو په توهین باندې سهار راجګ شو موږ په وهلو ډبولو باندې سهار موږ راجګ شو په هغه ناسمو خبرو باندې نو دا ماشومان ته که کله متوجه شوي اوسئ په کور کې د یو کور کوټې کونج کې ځان غلی غلی نیسي چې ولا پلار په کار ده یا مور په کاره ده یا د کور بل مشر په کار ده نو دا د دوی په روان باندې دوی په روحیه باندې ډېره منفي اغېزه کوي دوی عوض د دې چې د کور مثبت عکس د خپل ذهن ته انتقال کوي دوی د کور منفي عکس د خپل ذهن ته انتقالوي نو دا ماشوم چې کله په راتلونکي غټېږي همیشه زوی د پلار نه یو قدم مخکې نو هغه کم کردار رویه چې دی زوی یا دی لور د خپل د مور یا د پلار د خپل په مغز کې عکس کړی د ماشوم مغز ډیر فعال مغز ده هغه اندکترینه خبرې انتقالوي د خپل مغز ده دا چې کله د خپل مغز ته انتقالي نو دا به د خپل راتلونکی ژوند هم د دوی نه یو قدم ښه نه یو قدم بدتر شروع کوي که چېرته پلاره خبره سهار کنځلې کوي نو دا چې کله زلمی کېږي دا چې کله نوی کور جوړوي وایي د ما پلار په کنځلو پیل کړی و سهار زه باید په یوې څپېړې سره یې پیل کړم نو لور که چېرته خبره مور د خپل د خاوند بې احترامي په یوې کلمې سره کړي نو لور چې کله کورنۍ جوړوي ځکه هغه استازی مور ده زه همیشه وایم چې هغه مشران په کورنۍ کې کوشش وکوئ چې کومې خبرې یا کوم عامل د تاسې خپله نه دي خوښ حد اقلا د خپل د کورنۍ د کوچنیانو په مخ کې مه کوئ ځکه کوچني مغز ډیر فعال ده دا انتقالات د سګرټ څکولو نه د نسوارو نه د بدې خبرې نه دا ټول یو عمل ځان ته انتقالوي تقلید کوي ماشوم او دا د دې تقلید سره ستر کېږي دا چې کله ستر شو د تقلید به د پلار نه یو قدم مخکې او د مور نه به یو قدم مخکې بهتره دا ده چې د کورنۍ مشران صبر او حوصله او هغه شخړې چې دوی په منځ کې دي هغه د خپل د ماشومانو په مخ کې انتقال نه کړي ځکه د ماشوم آینده یې ډېره ورسره خرابېږي او د ماشوم راتلونکي به ورسره ښه نه وي دقیقا نصري صاحب وایي کوم چاته ویل د اسلام مبارک دین په اړه وایي هغه بیا ډېر داسې منفي هغه ترې نه لرو هغه عکس العمل یا کوم څه چې ده ته رسېدلي بیا مقابل کس ورته ویل چې اسلام مکمل دین دی مکمل دی بشپړ دی هیڅ نواقص پکې نشته نو که ته غواړې چې په ښه لار مستقیم لار باندې لاړ شې ته اسلام مطالعه که نه مسلمان نو فکر نه کوئ چې په دغه برخه کې واقعا دیني ارشادات شته دي د عامه پوهاوی نشتون ستونزې را پیدا کړي دي په قرآن عظیم الشان کې د میړه او ښځې د حقوقو ترمنځ د زوی فرزند د والدین د ماشومانو د والدینو په باره کې ډېر ایتونه دي شرط دا چې څوک یې مطالعه کړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپله د اخلاقو یوه الګو یو نمونه وله او دغه اخلاق دي چې د انسان ژوند جوړوي په شرط دی که څوک یې مطالعه کې وی وایي او څوک پې باندې عمل پې باندې وکړي حضرت عایشې رضی الله عنها ته صحابه کرام ورغلي ول ورته ویل چې ما ته د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق راته ووایه نو حضرت عایشه رضی الله عنها ورته ویلي ول چې آیا ته قرآن نه وایې څومره ښه ټکی ته قرآن نه وایې ویلي ولې نه موږ قرآن وایو وایي که ته قرآن وایې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن ده یعنې کومې کړنې چې هغه کوي په ټولنه کې د ماشومانو سره د میرمنو سره د کورنۍ د مشرانو سره د کشرانو سره دا ټول د قرآن عظیم الشان نه اخیستل شوي دي
د یو مسلمان دپاره لازم او ضروري دا ده که چېرته غواړي چې ښه ژوند ولري په دنیا او آخرت کې، دا دنیا هم نیکمرغه اوسیږي او آخرت هم نیکمرغه اوسیږي. بهترینه منبع د هغه دپاره قرآن عظیم الشان ده. قرآن عظیم الشان چې یو مسلمان مطالعه کړي، ویې په هغه باندې ځان پوه کړي او په هغه باندې عمل وکړي، نو د هغه نه به په ژوند کې هیڅ کله داسې یو عمل ترسره نه شي چې هغه خدای نخواسته د ده د خفګان یا د ده د کورنۍ یا د ده د ټولنې د خفګان اوسیږي. خو متاسفانه چې په بعض ځایونو کې دغه علم کم ده، د دې نه څوک زیاته استفاده نه کوي. د اسلام مقدس دین مکمل ترین دین ده، هیڅ په دې کې شک و شبه نشته چې موږ چې په دې ځای کې کمی ده او دغه ځای صحیح نه ده او دغه ځای صحیح نه ده بیان شوی. د موږ د هرې پوښتنې جواب په قرآن کې شته ده، د موږ د هرې پوښتنې جواب د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شته ده. ضعف د موږ دا ده چې موږ ورته مراجعه نه کوو. که چېرته ورته مراجعه وکوو نو هیڅ کله به موږ په ژوند کې ستونزې اته د پیدایښت نه نیولی تر مرګه پورې په تجارت کې، په کورنۍ کې، په ټولنه کې، په وظیفه کې، په تحصیل کې، په هیڅ لاره کې موږ ته ستونزه نه پیدا کېږي. د ښځې حقوق چې شی دي په قرآن عظیم الشان کې شته، د خاوند حقوق چې شی دي په قرآن عظیم الشان کې شته، د مور و پلار چې شی دي په قرآن عظیم الشان کې شته، د اولاد چې شی ده په قرآن عظیم الشان کې شته، همسایه او ټولنه په موږ باندې څه حقوق لري دا په قرآن عظیم الشان کې شته. خو اصل دا ده چې باید موږ ورته مراجعه وکړو، ځان پرې باندې پوه کړو. نو کله چې موږ په هغه باندې پوه شو، موږ په ژوند کې هیڅ ستونزه نه لرو او ژوند به ملا خوشحاله او بریالی مننه. مننه ډېر زیات استاد. ژوندی اوسئ. مننه. پورې باسو بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. روڼ سهار په ژوندۍ بڼه له شمشاد څخه ګورئ. هیله مند یم چې ښه سهار مو پیل کړی وي. هوا یو څه یخه ده، لږ احتیاط کوئ، ګرمې جامې اغوندئ، ګرمایات استفاده کوئ، خدای مکړه ناروغه نه سئ. مینه اکبري راغلې ده، معلوماتي برخه ده. وګورو چې د څه په اړه یې معلومات راغونډ کړي. مینې ستړې مه شئ. مننه شمه جانه، سهار دې په خیر. مننه. قدرمن لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او ښه سهار به مو پیل کړی وي او د ورځې تر پایه خوښه او خوشحاله اوسئ. نن مې هم د داسې میوې په هکله معلومات چمتو کړي دي، د داسې یو څه په هکله باندې چې زموږ او ستاسو روغتیا ته خورا ګټې رسوي. نن مې د چغندر یا هم لبلبو چې ورته وایي، پښتو کې ورته چغندر ویل کېږي او په د لبلبو په نوم باندې ډېر زیات مشهور دی. خو خیر زه به نن ورته چغندر وایم. د چغندر په هکله مې معلومات چمتو کړي دي. په پیل کې به زه یادونه وکړم د چغندر ویټامینونو ته، دا چې په چغندر کې کوم ویټامینونه او کوم معدني موادونه شتون لري، لکه ویټامین A، ویټامین B، ویټامین B1، ویټامین B2، ویټامین B3 هم شتون لري او همدارنګه کوم معدني موادونه چې په چغندر کې شتون لري لکه کلسیم، وسپنه، فسفر، مګنیزیم او پوتاشیم شتون لري. او همدارنګه چغندر چې په افغانستان کې د همدغه کرنیزو محصولاتو څخه یعنی ډېر زیاته مشهور دی چې ډېر زیات کرل کېږي په افغانستان کې. او همدارنګه که څنګه چې د زړه ناروغي ډېره زیاته عامه شوې ده، یعنی ډېری کسان د زړه په ناروغۍ باندې هم اخته شوي دي، اخته دي. نو که تاسو هم غواړئ چې د زړه د ناروغۍ څخه وژغورل شئ، هڅه وکړئ د چغندر اوبه وڅښئ او چغندر وخورئ. او همدارنګه هغه کسان چې ورزش کوي، که غواړئ چې د ورزش کولو لپاره مثلا تاسو پیاوړي اوسیږئ او همدارنګه تاسو مثلا په سمه توګه باندې وکولی شئ دغه ورزش ته دوام ورکړئ او کله چې د ورزش پر مهال باندې ستاسو کوم ویټامینونه او د بدن معدني موادونه مو کمیږي، نو که غواړئ چې پوره شي تاسو مخکې له دې نه چې ورزش وکړئ یا هم تمرین ترسره کړئ، یو ګیلاس د چغندر اوبه وڅښئ تر څو چې تاسو ټوله ورځ همدغسې تکړه او پر انرژي واوسئ. او همدارنګه په چغندر کې شته نایتریټ، همدغه د همدې لامل کېږي کله چې موږ چغندر اوبه څښو یا چغندر خورو په بدن کې همدغه نایتریټ د نایتریټ اسید باندې بدلیږي. همدغه د همدې لامل کېږي چې د وینې رګونه پراخه شي او د بدن ټولو غړو ته په سمه توګه باندې وینه ورسیږي یا هم وینه فلتر شي. او همدارنګه هغه کسان چې د یادښت د ضعیفوالي سره مخامخ دي، که تاسو غواړئ خپل یادښت قوي کړئ، ډېری کسان دي یا بوره خوري یا هم ځینې نور کاکاو یا خواږه خوري، نو تاسو هڅه وکړئ تل د طبیعي موادو څخه ګټه واخلئ، د طبیعي شیانو څخه ګټه واخلئ. نو همدغه د چغندر اوبه او د چغندر خوړل د همدې لامل کېږي چې ستاسو یادښت قوي شي او د نورو ستونزو سره مخامخ نه شي. او هغه کسان چې د غاښونو ستونزې لري یا هم غاښونه یې ډېر زیات کمزوري دي، زر ماتیږي او اورې هم ډېرې نازکې وي، کله چې لږ چای څکي، چای لږ ګرم وي نو اورې شړیږي،
تاسو هم که د همدغو ستونزو سره مخامخ یاستئ تاسو چغندر وژوئ ویې خورئ تر څو چې د دې ستونزو څخه وژغورل شي او د غاښونو د ډېری کسان د غاښونه یې ډېر زر خرابېږي یا هم زیړ دي یا هم د خولې د بدبوی سره مخامخ دي تاسو هڅه وکړئ چغندر وژوئ چغندر یعنې وخورئ تر څو چې ستاسو دا ستونزې له منځه لاړې شي او کمې شي هغه کسان چې مثلا وینه یې کموي که تاسو غواړئ چې وینه مو زیاته شي تاسو چغندر وخورئ او د چغندر د اوبو څخه ګټه واخلئ او د وینې د لوړ کلسترول د کموالي لپاره هم تاسو د چغندر 1 ګیلاس اوبه د ورځې وڅښئ تر څو چې د دې ستونزو څخه تاسو وژغورل شي او د پوستکي د ښکلا لپاره تاسو چغندر یا هم د چغندر چې لبلبو ورته وایو اوبه یې راواخلئ په یوه کاسه کې یا هم په یو قاب کې اضافه کړئ او ورسره د ناریال یا هم د زیتون لږ غوړي اضافه کړئ که د ناریال یا هم د زیتون غوړي ونه وسي کولی شي چې الوویرا د الوویرا اوبه ورسره اضافه کړئ او د چغندر د اوبو سره یې ښه مکس کړئ ګډې کړئ نو دا د خپل مخ په پوستکي باندې کیږدئ د نیم ساعت لپاره اله 10 دقیقې اله نیم ساعت لپاره د سترګو تورې حلقې مو چې کومې دي دا هم له منځه وړي او د سترګو ګونځې هم له منځه وړي او د پوستکي تورې لکې دانکۍ او ټولې ستونزې چې وي هغه له منځه وړي دا چې ډېری کسان ډاکټر ته ځي یا هم ځینې نور کیمیاوي مواد یا کریمونه په خپل مخ باندې کاروي تاسو هڅه وکړئ د طبیعي موادو څخه ګټه واخلئ ماسکونو څخه ګټه واخلئ تر څو چې ښکلی او ځلانده پوستکی ولرئ او هغه کسان چې مثلا د معدې ستونزې لري کله چې خواړه خوري په سمه توګه باندې نه هضمېږي تاسو وروسته له خوړو نه 1 ګیلاس د چغندر اوبه وڅښئ تر څو چې خواړه مو په سمه توګه باندې هضم شي او د معدې د هضمه سیستم مو چې کوم ده دا هم پیاوړی شي او ښه شي او هغه کسان چې مثلا خپل ماشومانو ته د ماشومانو ویښتان ډېر ضعیفه وي کمزوري وي یا هم د ماشومانو هورمونونه مو ډېر ضعیفه وي یعنې قد یې په قد کې ستونزه وي یا هم ډېر زیات وزن یې کم وي او یعنې په معیاري حد کې وزن نه وي په معیاري حد کې وزن نه اخلي تاسو خپلو ماشومانو ته د چغندر اوبه ورکړئ تر څو چې تاسو د ماشومانو د بدن وړ ویټامینونه یې پوره شي او مدني موادونه یې هم پوره شي تر څو چې د ښې روغتیا څښتنان اوسیږي او همدارنګه که ستاسو د بدن ګلوکوز کم اوسیږي ډېری کسان کله چې د بدن ګلوکوز کم شي نو دغه علایم ته تاسو پام وکړئ دغه علایم که تاسو کې ول تاسو هڅه وکړئ چې د چغندر یا هم د لبلبو د اوبو څخه ګټه واخلئ یا هم د نورو خوږو څخه ګټه واخلئ کله چې مثلا ډېری کسان یې خواږه نه خوښیږي یو دفعه یې اشتها راځي چې زه باید خواږه وخورم بیا هم چای بوره وڅکمه نو تاسو هڅه وکړئ دغه هم علایم دي او که ستاسو سر ډېر زیات درد کوي او یا هم ډېره زیاته تنده در باندې راځي یا هم غوړین خواړه مو نه خوښیږي خوږو ته مو زړه کیږي همدغه علایم دي چې ستاسو د بدن ګلوکوز کم دی تاسو باید په همدغه وخت کې خوږو څخه ګټه واخلئ البته د طبیعي خوږو څخه ګټه واخلئ دا به نو ډېره ښه وي او د پوستکي د تیروالي لپاره دا چې ډېری کسان پوستکی ډېر زیات تیره وي یا هم کالي چې مینځي لمر ته کښېني ډېری کسان تاسو به هم شاید امتحان پرې کړی اوسیږي نو لاسونو بندونه دومره تور وي یا هم جګري رنګه غوندې اوسیږي یا هم ډېری کسان دي د مخ هم دومره مخې چې دا جګري رنګه اوسیږي پوستکی تیره وي یا هم د پښو پوستکی او نور ځان یې ډېر ښه وي یعنې طبیعي حالت کې وي که تاسو غواړئ د همدغو ستونزو څخه وژغورل شئ د چغندر څخه ماسک جوړ کړئ د خپل لاسونو پوستکي باندې پښو پوستکي باندې د مخ پوستکي باندې کیږدئ تر څو چې د دې ستونزو څخه وژغورل شئ خو غواړم یو زیان ته اشاره وکړم دا چې هر څه کې که موږ افراط وکړو زیان لري او که یې ونه خورو نو ورته اړتیا لرو او که په معیاري حد کې وکاروو او زموږ او ستاسو روغتیا لپاره به ګټې رسوي د چغندر په خوړلو کې هم که تاسو ډېر زیات افراط وکړئ د مسمومیت لامل مو کیږي او همدارنګه د شکر ناروغي به مو لوړوي ډېره زیاته ډېره مننه ستاسو نه هم خوشحاله اوسئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره یاستئ انشاءالله چې له خپرونې نه خوند واخلئ بیا هم په استودیو کې یاستو او میلمه لرو ښاغلی شمس احمدزی د صنعتکارانو د ټولنې د دفتر رئیس له موږ سره په استودیو کې دی احمدزی صاحب سلام سهار مو سلام تاسو ته او ستاسو د تلویزیون له پردې نه ټولو هغه افغانانو ته که په داخل کې دي او خارج کې د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم او خدای وکړي چې د روغ صحت خاوندان واوسي. مننه احمدزی صاحب صنعتکاران ډېرې زیاتې ستونزې لري او د ټولنې د هېواد مهمه قشر هم دی که چیرې پرمختګ لپاره کار وشي ډېر څه به لاسته راوړو په هر صورت مشخصا هغه صنعت مو چې لاس یا 15 کاله پخوا درلوده اوس څومره تغییر کړی څومره پرمختګ شوی دی؟ الحمدلله زه به ووایم په ډاډه ډول باندې دا خبره کولی شم چې پخوا په پرتله باندې اوس د افغانستان صنعت هغه پخوانی افغانستان نه ده د صنعت په برخه کې
لکه که په دفاعي برخه کې وګورو موږ د امنیتي ځواکونه زموږ د وطن د دفاع په حالت کې دي چې د وطن نه ساتنه کوي، خو صنعتکاران هغه خلک دي چې د اقتصاد په چوکاټ کې دوی د افغانستان د اقتصاد نه په کلکه دفاع وکړه او د افغانستان صنعت یې دې سر ته ورسوه چې اوس الحمدلله په 40% موږ د ډیرو تولیداتو نه خودکفا شوي هم یو چې خپله په افغانستان کې مواد هم جوړیږي او بیرته پروسس کیږي او ریسایکل کیږي، نو د هماغه وجې نه بیرته خپل تولید کوو په خپله داخل د وطن کې. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ او تاسو شاهدان روزمره یو انتحار او انفجار په هر ولایت کې په هر منطقه کې یو ستونزې سره موږ لاس او ګریوان یو. نو د دغې نه موږ د صنعتکاران یو څه زړی مات شو نو ډېر صنعتکاران دې ته اړ شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته د سرمایه ګذارۍ لپاره لاړ شي، اول د سرمایه ګذاري وکړي تر څو د خپل کار او بار ته رشد ورکړي. خو الحمدلله موږ چې څومره د صنعتکارانو ټولنې دا هڅې وکړې تر دې دمه پورې په امنیت کې اوس د پارکای صنعتي کې د امیر د حوزې په شمول چې د نهم حوزې امیر زموږ سره ډېره همکاري کړې، امنیتي مسؤلینو چې امنیت اوس ډېر تامین شوی، تقریبا په 100 کې 80% امنیت د پارکای صنعتي ښه شوی دی او مخ په ښه کېدو. ډېر ښه. احمدزی صاحب اوس مهال په ډېرو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یاستو. پرون ما خبري کنفرانس درلود، په دغه خبري کنفرانس کې ځینو ستونزو ته اشاره وشوه، د برېښنا نه شتون، ترڅنګ د ځمکو نه شتون یا هم د مالیاتو په برخه کې تاسو له جدي ستونزو سره مخامخ یاستئ، دې ته هم اشاره ولرئ. پرون خو څه دې ته ورته موږ نور ډېر زیات کنفرانسونه لرودل، حتی تر لوړپوړو مسؤلینو سره موږ ناستې هم درلودلې چې د هر بخش په هغه کې مسؤلین چې کوم دي، لکه اوس د برق ستونزه ده دلته موږ ناسته څو ځلې ناسته درلودله د برق د ریاست سره، د وزیرانو سره، وزیر د تجارت سره، وزیر د اقتصاد سره. خو دغه ستونزه زموږ ورځ تر بلې زیاتیږي، کمیږي نه. مخکې به داسې و چې 5 بجې مازدیګر به برق لاړه نو د شپې 11 بجې به راته، خو اوس 5 بجې مازدیګر ځي او 5 بجې سهار راځي. نو 12 ساعته د صنعتکارانو لپاره ډېر یو غټ تاوان ده د برق په برخه کې د برق نه شتون، ځکه چې ځینې داسې ماشینونه دي دغه د پاپوش او که د هر برخه کې که د ذوباهن فابریکې دوی چې کله دا مواد پورته کړي، د ذوباهن فابریکې دومره برق ته ضرورت یا دومره برېښنا ته ضرورت لري چې د هغوی دا دیګ چې کوم دی دا اوسپنه چې پکې ولیکئ د برق نه استفاده، نو دوی باندې چې برق لاړ شي هغه کوم مواد چې دوی پروسس کړي هغه بیا بیرته د سره په دوی باندې پروسس کېږي، ځکه یخیږي او بیا هماغه مشکل ورته جوړیږي. همداسې د بوټونو په برخه کې کله دوی د کیمیاوي مواد دي چې دا ماشین ته وخیږي دلته برق پې باندې لاړه، نو د دې برق دا مکمل د ماشین چې دی پیپونه ټول هر څه له منځه ځي، مجبور دا دوباره یو صنعتکار دا خلاص کړي دا پیپونه، نوي پیپونه ورته واچي. نو په دې برخه کې د برق مسؤلینو موږ سره ډېرې وعدې هم کړي دي، نو تر اوسه پورې دا ستونزه حل شوې نه ده او لا پسې زیاته شوې ده. او بل د ځمکې موضوع تاسو یادوري وکړله، ځمکه خو صنعتکاران اوس که درته ووایم په 15 بیسو کې یو صنعتکار دوه چته ځای جوړ کړی، همالته کار هم کوي، روزګار هم کوي، 15 کسه ورسره مصروف هم دي، خو ځمکه ورته تر اوسه پورې د هماغه وخت نه چې د کرزي صاحب د دوران نه ورته وعدې ورکول شي صنعتکارانو ته چې ځمکه درکو، خو تر اوسه پورې د دې ځمکې په ارتباط باندې هېڅ د جدي اقدام نه و اخیستل شوی. خو موږ خوشبختانه د صنعتکارانو ټولنې رئیس صافي صاحب په دې باندې ډېر زیات تاکید وکړ، ډېر زیات په وزارتونو باندې فشار راوړ، تر ریاست جمهوري پورې دا خبره ورسوله. اوس الحمدلله وزارت تجارت او وزارت شهرسازۍ موږ سره دا وعده وکړه چې انشاءالله په راتلونکي کې به صنعتکارانو ته خپله ځمکه ورکول شي چې په پراخه پیمانه باندې دوی خپل کار ته وسعت ورکړي او د خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي. چون زموږ ډېری ځوانان بیکاره دي، نو دا که چېرته دا پارک موږ ته دا ځمکه راکړل شي نو زه دا درته په ډاډ سره ویلی شم چې د 1000 نه زیات کسان به موږ سره په دې پارکۍ صنعتي کې مصروفه شي او خپل کورنۍ ته یو بله ستونزه هم د مالیاتو په برخه کې دغه اوس هم شته؟ مالیات خو شته، دغه ستونزه هم شته. همدغه پرون هم یو صنعتکار راغلی، ماشینونه یې دي په لاهور کې راواردوي افغانستان ته، نو دوی سره د ګمرک په برخه کې ډېر زیات مشکلات شته. نو دوی وایي چې موږ صنعت د هغه نه کوو، یعنې ځان نه وباسو د مالیاتو نه، مالیه ورکوو، خو دلته په دوی باندې مالیات ډېر په لوړه هغه باندې دا ماشین ورته داسې نیم په نیمه په تاوان باندې ورته
هغه کېږي تمامېږي که نه. دوی کله ماشین را واردوي نو دوی نیم په نیم باندې مالیه ځي. نو موږ د وزارت تجارت نه د ګمرکاتو نه هیله کوو چې د صنعتکارانو سره همکاري وکړي تر څو پورې چې دغه کم صنعت چې په افغانستان کې رشد کړی چې دا بیرته شاته لاړ نشي او انشاء هغه نشي رکود نشي. یو خو په ټوله کې دغه د امنیت او د ځمکې نشتون او د برق نشتون دغه درې موارد چې په ټوله کې دلته صنعتي پارکونو ستونزه ده. یو په انفرادي ډول باندې کوم صنعتکاران چې په ولایتونو کې د هغوی هم ډېرې زیاتې ستونزې مشکلات جنجال لري دغه ستونزې مشکلات مراکز دي. او بل دا چې تاسو یو ارتباطي پل یاستئ د صنعتکارانو او د سوداګرۍ وزارت په ټوله کې د حکومت سره دغه مشکلات مو سوداګرۍ وزارت سره شریک کړي دي هغوی څه وایي او آیا دغه ستونزې تېر کال دې خوا ما یادېږي چې دغه ستونزې همیشه شریکېدلې څه تاثیر یې کړی دی څه هڅه شوې ده برخه او په نور ولایتو کې موږ د صنعتکارانو سره موږ خپلې کمیټې لرو لکه د ولایتو په سطحه باندې په داخل دغه کې نو دلته د ولایتونو چې کوم صنعتکاران دي هغوی سره د هغوی ستونزې هم موږ د ځانه سره اخیستې هغوی دلته راځي ورسره همکاري کوو د وزارت د سوداګرۍ وزارت سره د ښار جوړونې وزارت سره که دوی کومه ستونزه لري نو د خپل د صنعتکارانو ټولنې د ادرس نه موږ دوی سره ډېر زیات همکاري کوو او همکاري ورسره ځکه زموږ هدف او زموږ یوازینی مرام هم دا ده چې موږ د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره کار وکړو نه چې شخصي کم نظر ځان ته لرو. نو موږ په دې برخه کې ډېر کار کړی او د صنعتکارانو ستونزې او مشکلات هم تر ډېره پورې احمدزی صاحب ولې هغه کمې ژمنې چې ورکول کېږي د چارواکو لخوا هغه د عمل جامه نه اغوندي ستاسو لخوا جدي نه نیول کېږي که نه هغوی دغه موضوعات اوري او بیرته جدي توجه ورته نه کوي؟ نه زموږ د خوا نه خو اجرات کېږي موږ په بار باندې په دولت باندې په حکومتي چارواکو باندې غږ کوو چې زموږ په کومه برخه کې چې زموږ ستونزې لکه د برقو مخکې مې یادورې وکړه د امنیت ستونزو دی او دوی موږ سره همکاري کوي. خو دلته مشکل یوازینی مشکل دا ده چې کوم وزارت سره موږ په هغه باندې لاړ شو ورته ووایي چې د ځمکې په حساب باندې یا مثال د غیر قانوني مواد را انتقالولو چې دغه ته توجه وکړو او چې تر څو پورې زموږ سره دا مشکلات حل کړي. خو دلته ستونزه دا چې په دې وزارتونو کې اکثر هغه کم خلک چې موږ سره وعدې کوي یا کم خلک چې موږ سره په مجالسو کې ناست دي هغوی وروسته تبدیل شي یو ادارې نه بل ادارې ته تر څو چې بیا بل راځي هغه موږ سره په دې پروسه کې نو دغه وخت نیسي ځکه لږ ځنډېږي که نه. اوس خو الحمدلله موږ سره ډېره همکاري کړې دولت خوشحاله یو ترېنه. سیده اوس په ټوله کې یو د بازار موندنې موضوع هم ډېره مهمه ده. مثلا د کورنۍ تولیدات نه استفاده هغه څه چې دلته زموږ صنعتکاران جوړوي رامنځته کوي تر اوسه پورې هم یو ډول بېاعتمادي فضا ده خلک ډېره هڅه نه کوي چې کورنۍ تولیدات نه استفاده وکړي. باور اعتماد نشته. او دلته زه به دا خبره په دولتي چارواکو باندې نه بلکې په دغه په عامو خلکو باندې دا خبره ځکه زموږ تولیدات اوس الحمدلله داسې کوالټي چې موږ ورکوو په هر بخش کې که هغه د پاپوش په برخه کې ده که هغه د سیخي ګول ده که هغه نور څه مواد چې دي د پیپ ده او پلاستیک ده دا ټول. خو دلته خلکو ته یوازینی خبره د پخوا نه داسې ذهنیت ورکول شوی دی چې د خارجي تولیداتو نه وایي د چین مال ښه ده او د هند مال ښه ده او د ایران مال ښه ده. خو د افغانستان چې څومره کوالټي لري ما د یو دوکاندار یو ورځ په مارکیټ کې دا خبره وکړه وایي د چین نه ما څه یو جنس راوړی او د څپلق وایي چې کله لږ باران پې باندې شوی و یو میاشت وروسته څڅېدلي و پې باندې چې وایي ګورم دا مکمل له منځه تلي خو د افغانستان جنس همداسې جوړ وی وامې خیسته بېرته مې پاک کړه هېڅ مشکل پکې نه و پیدا شوی که نه. نو دلته ستونزه خلکو ځان د خپله جوړه کړي ځکه چې افغانۍ تولید ګوري وایي افغانستان بچ شي او تولید بیچ شي که نه. زموږ خلک ډېر پخوا نه ذهنیت اخیستل شوی نو د خپل ملک تولید ته څوک دومره دغه نه وکړي. احمدزی صاحب دغه وضعیت باید داسې دوام ونه مومي حداقل په دې برخه کې باید کار وشي. زه ډاډه یم چې ډېری کسان هم دا اوس نه پوهېږي چې موږ داخلي تولیدات کم تولیدات لرو او دغه تولیدات په کوم کیفیت سره دي. همدا اوس موږ شاهدان یاستو ځینې داسې شیونه په افغانستان کې شته چې هغه تولیدېږي بهر هېوادونو ته ځي خو بیا په بهر هېوادونو کې بهرني مارکونه پرې لګول کېږي. حداقل بهرنیان چې په ورباندې باور کولی شي ولې دلته په افغانستان کې د خلکو په ذهنونو باندې کار ونه شي د رسنیو له لارې دوی ته ونه ویل شي. او موږ د رسنیو نه په څو ځلې باندې خپله هم عامه پوهاوی هم کړی د خلکو لپاره مارکیټینګ کوو. زموږ د مارکیټینګ بخش مسؤلین دي ګرځي په بازار کې د خلکو سره ګوري چې د خپل تولید نه استفاده وکړي د پردیو تولیدات. اوس ډېر داسې تولید دی چې په افغانستان کې کېږي پاکستان ته ځي لکه موږ به تاسو یو لنډ مثال د غالیو تولید پاکستان ته ځي پاکستان پې باندې خپل مارک لګوي نورو هېوادونو ته یې صادروي وایي چې دا زموږ تولید ده که نه. او باوجود دې چې په قالینه یا غالۍ چې دي په افغانستان کې ډېره ستره مخینه هم لري او ډېر کار ورته هم شوی ده. خو دولت دلته هغه د 10مې مادې په مطابق باندې چې کوم شی دولت ویلي د اساسي قانون
تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي ځکه که تولید حمایه نشي د دولت د خوا نه د لاسي صنایع او که ماشیني نو یو صنعتکار یو څوک نشي کولی چې خپل فعالیت وکړي او دا بیا په مارکیټ کې ځان د ځای پیدا کړي او دا مارکیټینګ وکړي او د خلکو ذهنونو ته وایي چې زمونږ تولیدات همداسې په هغه روانې ځکه ډېرې کارخانې شته چې همدا اوس تولید کوي ښه محصول تولیدوي لږې ریټ قیمت یې نه لري که دا د دوی بیه ډېره پورته ده دا به نه اخلو دغه چینی به واخلو دا ارزان هم دي او ښه کیفیت هم ده او باوجود دي چې دا کیفیت به د هغې نه پورته ډېره زیاته مننه ستاسو کور وده بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ اته دېرش دقیقې دي دوستانو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره یاستئ بیا هم میلمانه لرو ښاغلی احمد شایب شفا او نعیم الله نصیري مدني فعالان په استودیو کې له موږ سره دي او د ځوانانو په ستونزو له دوی سره خبرې اترې کوو تاسو دواړه ستړي مه شئ سهارم بخیر تشکر سلامت بخیر باشین سلام خدمت شما بخش تکنیک شما همچنان بیننده های تلویزیون شمشاد امید صبح خوب و خوش آغاز کرده سلامت باشین شفا شما خیلی خوش آمدید لومړی له هر څه اول نه احترامات سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو کارکوونکو ته او د شمشاد مینوال خلکو ته خیر اوسئ ډېر مننه خیر راغلی هغه ستونزې چې په وروستیو شلو کلونو کې د ځوانانو په اړه کېږي د امنیت نشتون بیکاري تحصیلي امکانات نه درلودل په ټولو کې راځو هغه څه چې تاسو د مدني فعالانو په توګه په دې وروستیو کې لیدلي دي کومې ستونزې دي چې ځوانان ورڅخه سر ټکوي موږ او تاسو ګورو چې اوس شرایط فعلي د افغانستان چې ګورو چې دغه هدفمند قتلونه دي هغه دغه د ځوانانو په روان باندې ډېر بد اغیزه کوي او ګورو چې هغه نن په ادارات دولتي کې دغه ستونزې روان دي فساد اداري ده او نور ځینې ستونزې چې په نهادهای تحصیلي کې دي او زموږ د ځوانانو هغه ډېرې هغې کړي دي ستونزمن کړي دي او کله چې یو ځوان چې وخت هغه خپل دغه تحصیلي هغه خلاصوي او سند اخلي کله چې دوی اداره دولتي ته ځي له دوی سره ډېر برخورد ناسلیقه‌يي ورسره کوي او دغه ځوانانو په یو روان باندې ډېر بد اغیزه کوي چې دغه نن چې ګورو ولې د مهاجرتهای د مهاجرتونه غیر قانوني ولې دومره پرمختګ باندې دي خو دغه عامل ده چې کله چې زموږ ځوانانو ته دلته چې زمینې دندې ورته فراهمې نه سي او دوی هغه د غیر قانوني مهاجرو ته مخکې زړه ښه کوي چې له هېواد نه بهر راشي نصیري صاحب له تاسو نه به واورو شفا صاحب دې موضوع ته اشاره درلوده چې یا په داخل د هېواد کې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي یا هم دوی د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو یا د لوړو زده کړو لپاره دوی ته هغه لارې چارې نه مساعد کېږي راځو دغه موضوع ته په دې وروستیو کې موږ ډېر شاهد یاستو چې یو تعداد خبریالان او مدني فعالان دې ته اړ شول چې هېواد پرېږدي دغه موضوع تاسو څنګه ارزوئ څومره منفي پایلې درلودی شي خب واقعا ببینیم که خبرنگاران و همچنان بخش از رسانه های ما که واقعا فعالیت های بیشتر را انجام دادند آنها افغانستان ترک میکنند بنابر مشکلاتی که دامنگیر جامعه ما هستند و امنیت ما را دشوار ساخته است همین هدف های هدفمند است که فعالین مدنی ما مثلا فرشته کوهستانی که در کاپیسا مورد طروق قرار گرفتند و همچنان یاماس یاوش و امثال آن اینها مورد هدف قرار گرفتند واقعا جای تاسف است باید نیروهای امنیتی امنیت هموطنان ما را بگیرند تا بتوانیم نسل‌های ما جوانانی که هستند برای کشور و آبادی کشور خود اینها کار بکنند واقعا بعض جوانانی که بیکار هستند اینها به چنین اعمال دست میزنند بدتر به خاطر یک موبایل یک نفر میکشند این خودش یک عمل زشت است باید جلوی چنین کارها گرفته شوند و همچنان جوانان ما که میخوان خارج از کشور بروند بنابر مشکلات اقتصادی ناامنی و همچنان در این اثر که ما میبینیم تورهای بیشتری تورهای هدفمند قرار گرفتند ترک میکنند به خاطر که وظیفه هم ندارن میخوان کشورهای خارجی اینها به خود یک شغل پیدا بکنن و اینجا
با آرامی زندگی بکنند. صحیح. خپله دغه بیکاري څومره کولی شي ځوانانو ته ستونزې زیاتې کړي او بالاخره څنګه چې مخکې مو اشاره وکړه د دې لامل چې ځوانان یا جنایي جرمونو باندې لاس پورې کړي یا هم د افغانستان څخه بهر وځي؟ یو سرچینې کې ښودلي دي، یو آمار راغلی دی چې مخکې په 2018 کال کې د ځوانانو د وطن پرېښودل 40 سلنه وه، او اوس چې یو آمار ښودل شوی دی چې 80 سلنه ده چې زموږ ځوانان له دغې ستونزې سره چې مخامخ دي، دغه فقر، بیکاري، ناامني چې ده دغه ځوانانو په دې اړخیز کړي چې بهر ته مهاجرت وکړي. او جرمونه او له حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان په ګوټ ګوټ ښارونو کې باید دوی امنیت تامین کړي چې تر هغو هغه ځوانانو ته کوم صدمه ورته ونه رسیږي. موږ اوس تاسو ګورو چې خبریالانو قتلونه او د هدفمند ترورونه چې دا نن په افغانستان کې رسول کېږي، دغه یو غټ هغه ده، یو غټ په دې ځوانانو باندې یو غټه اغېزه ده چې هغه کېږي. او دا ګورو چې د قتل ملاله میوند چې زموږ یو خبریاله خور وه چې په شهادت باندې ورسېدله، تر ننه دې عاملین پیدا سوي نه دي، او له حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې باید دې عاملین پیدا سي او دوی ته د قانوني په منګولونو وسپارل سي. او ګورو چې کله چې د ملاله میوند هغه فامیل ویلي وو چې دې عاملین چې کله چې دوی پیدا کړي وو دغه یا جعلي دي، د دې عامل جعلي ده، خو طبعا معلوم ده چې په دې کې به البته نو د حکومت لاسوهنې چې کله چې یو د دې هدفمند ترورونو چې کله چې نفر پیدا کېږي او دوی ولې د کامرې د رسنیو په مخ کې دوی نه رسوي. دقیقا حداقل چې د نورو لپاره عبرت وګرځي او نورې کورنۍ هم ډاډه شي چې حداقل امنیتي ارګانونه په دغه برخه کې کار کوي. نصیری صاحب، وضعیت چنین ادامه داره و باید مبارزه کرد. از شما میشنویم من حیث جوانایی که در این جامعه هستین و نهادهای مدنی که کار و فعالیت میکنن، خصوصا در بخش جوانا، چی کارها و فعالیت‌هایی را انجام دادن، چی باید انجام بدن که حداقل اگه وضعیت مهار نمیشه یک کمی راه حل خوب برش پیدا شود؟ خب جوانان ما تا فعلا تا حدی کار کردند. خب جوانان ما فعلا هم با جلسات 6.5 هم اینها پیوستند و جلسات 6.5 رو تعقیب میکنند. به خاطر همین برنامه 6.5 با جوانان ما با جوانانی که در ساحه هستند مناطقشان با آنها در تماس هستند. بعضی مواردی که مشکوک می باشند و بعضی گپایی که رخ میدهند باید برای آنها ارائه شود و آنها به جلسه 6.5 ارائه میکنند که به ما ظرف 24 ساعت اینها اما عملیات خود انجام میدن که موفق شوند. خب واقعا جوانان ما باید دست به کار شوند و صدای خود بلند بکنند و از طریق شورای امنیت ملی و همچنان به جناب اشرف غنی صدای خود برسانند که ما دیگه خاموش نمیشینیم، صدای خود بلند میکنیم برای یک کشور آباد و بلند کار میکنیم. شما صدا بلند کردین؟ خواستار را چا شدین؟ خب واقعا ما نمیتونیم تفنگ بگیریم کار بکنیم. ما فقط صدای خود بلند میکنیم تا به گوش مسئولین برسد و آنها اقدامات بکنند. امنیت ملی داریم، پلیس داریم، اردو داریم، باید اینها را به کار بیاندازند که جلوی چنین کارها گرفته شود. تشکر. ډیر زیات مننه. تشکر. خو یو پیغام لرم حکومت ته چې باید د دې عاملین باید گرفتار شي او کیفر ته ورسیږي او پیام دغه ده چې باید ځوانانو ته زمینی کاري ورته باید فراهم کړي او بل پیام ځوانانو ته دا ده چې دوی باید کوشش وکړي، تلاش وکړي چې آینده د دوی په لاس کې ده او طالبانو ته مې دا پیغام ده چې نور د وینې بهیدونکي بهیر باید دوی پای ته ورسوي. ډیره زیاته مننه. کور آمده. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. له بل هر وخت نه په وروستیو څو میاشتو کې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ
په ځینو مواردو ناندرۍ رامنځته شوي دي او اختلافات شته. د ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح د ښاري امنیتي میثاق تطبیق په ترڅ کې د ولسي جرګې له مشر نه او تر ځینو نور وکیل صاحبانو پورې ستونزې جنجالونه ترڅنګ د 1400 کال بودیجه د ولسي جرګې لخوا د دې لپاره رد شو د دوی په وینا چې دکې انډول نشته او ترڅنګ باید معاشونه یو ډول وي د ټولو حکومتي مامورینو. خو بیا ځینو ټولنیزو رسنیو کې د ولسي جرګې په رهبرۍ دا ټول پر کېږي چې ځینې شخصي مقاصد شته چې د ولسي جرګې رهبرۍ او غړي نه غواړي چې دغه بودیجه تصویب شي. ترڅنګ په ډېرو نورو موضوعاتو هم اختلاف د نظر شته. د ولسي جرګې پر کړنو د حکومت سره پر ستونزو چې دوی لري او دا چې څه اغېزې کولی شي ځکه چې وړمه شپه هم تاسو په خبرونو کې لیدلي وي چې د بودیجې نه تاییدول ډېرې ستونزې ولاړې کړي دي وزارتونو ته. په دې اړه له ښاغلي یارباز حمیدي چې د ولسي جرګې غړی دی راغوښتی مو د نن خپرونې ته وګورو چې د وکیل صاحبانو په استازولي څه ویناوې لري. وکیل صاحب ستړی به شي. بخیر راغلی. مننه. سلام جناب ستانکزی صاحب تاسو ته او اغلې خور نیازی صاحب ته قدرمنو درنو لیدونکو ته سهار مو په خیر. بلې د تیر په څیر ستونزې لږ څه زیاتې شوې. ستونزې عوامل یې بیل وو د حکومت او د اجرایه قوې او د مقننه قوې ترمنځ یو څه مشکلات رامنځته شول. خو دا مشکلات د دې سبب نه و چې خدای مکړه زموږ د هیواد اقتصاد امنیت ثبات ټکنی کړي. بدبختانه دا څو ورځې که څه هم په خواله رسنیو کې په مطبوعاتو کې او همداشان د ارګ لخوا چې کومې رسنۍ یا چاپي دي یا تصویري دي هغوی خپرېږي په هغو کې بعضې مسایل خپرېږي. ګورئ د ولسي جرګې د رئیس یا د مشرتابه هغه کوم تجارتي هغه چې هغه د 2001 کال څخه را دې خواته هغه د بهرنیانو سره د سیسټیکا سره د لوټوفا سره د مختلفو کمپنیو سره قراردادونه درلودل. هماغه وخت یو د حکومت سره زیات قراردادونه نه لري په حکومتي چوکاټ کې. د یو واز بله مهمه خبره دا ده ګورئ ستانکزی صاحب نیازي صاحب بودیجه اقتصادي پلان ده. بودیجه د حکومت مالی پلان ده. بودیجه د حکومت د اجرایوي او عملیاتي پلان ده. په دې پلان کې باید ټولو خنډونو ته هغه اقتصادي او مالی خنډونه چې د کال په اوږدو کې راځي واضح انځور ولري. په بودیجه کې چې 1400 کال بودیجه موږ ته راغله زموږ غوښتنه دا وه چې د 1401 کال د 1402 کال د 1403 کال واضح انځور نشته پکې. موږ دپاره واضح شوي نه دي چې زه په 1401 کال کې یا په 1403 کال کې زما اقتصادي او مالی منابع د هیواد څه شي دي. زما د اردو د مامور د معلم د ډاکټر معاش له کوم ځایه تمویلوي. یو خبر. بله ګورئ یو خبره ده یو سړی به بې اودسه لمونځ کوي. پخوا به بې اودسه لمونځ کوو. اوس چې زه راغلم ته ما ته م وایي چې بې اودسه لمونځ ته مو وکړه ځکه پخوا بل کوه دلته. حال دا چې پخوانی مثلا په 1409 کال کې یا په 2000 کال کې یا په 3000 کال کې په هغو وخت کې اقتصادي منابع ډېرې زیاتې وې. زموږ اقتصادي وده 9.15 وه. 9.15 په هغه وخت کې. حال دا چې د کال 1492 نه را دې خواته اقتصادي وده مو 2.15 ته راټیټه شوه. بهرنۍ مرستې ودرېدې. ښه حکومت او د افغانستان دولت تر 1401 کال وروسته زما واضح انځور څه شی ده. زما د ولس اقتصاد به څه په څه شي تمویلوي. زموږ غوښتنه څه شی وه. په 1498 کال کې حکومت ولسي جرګې ته واضح انځور ورکړ چې زه 208 میلیارده داخلي عواید لرم د دې ځای نه. د 1499 کال په اخره کې 101 میلیارده راپور موږ ته راکړ. ولې کورونا خلک موږ پوښتنه له چا وکړو وایي قیومي صاحب وزیر قیومي صاحب اوس په خارج کې ناسته. ګورئ دلته ډېر زیات مسایل دي له مطبوعاتو پټ ساتل کېږي له ولس پټ ساتل کېږي. زما هیله له رسنیو نه له تاسو نه له همکارانو نه من حیث افغان مسلمان ژورنالیزم
چې ولس سره حقایق باید شریک دوی شي. بل څه وایي وکیل صاحب، موږ د مالیې وزارت له ویان سره چې خبرې وکړې هغوی ویلې چې نه موږ اول ځل چې بودجه یې درولېږله کې ځینې ستونزې چې تاسو ور په ګوته کړې هغه یې بېرته اصلاح کړې. دوی حتی ولسمشر په ننګرهار کې ویلې چې یعنې هدف یې طبعا چې ولسي جرګه و چې زه قراردادونه نشم منلی چې هر چا ته قراردادونه ورکړم. دوی چې شخصي غوښتنې دي چې د همغه پر اساس بودجه رد کېږي. ګورئ غوښتنې که چېرته شخصي غوښتنې وي زه من حیث د ولس استازي له ولسي جرګې نه استعفا کوم. نه خو ستاسو به نه وي، دوی وایي چې نورو په مجموع کې درته وایم یو خبره ده دلته غلط فهمي شوې ده. د کلیو پراختیا وزیر صاحب رایه وانخیسته. هلته معمول داسې شی ده ته له کلي نه راځې، زما ما کلي د کلي نه راځې، یو مکتوب راوړې د ولسوالۍ نه د ولایت نه، په هغه مکتوب کې لیکلي وي چې دا کلي ته د یو څه ضرورت ده، زما کلي ته د سړک ضرورت ده. زه د یوې درې یم، زما په دره کې په دې 100 کلونو کې چا سړک راته جوړ نه کړو. اوس هم موږ جنازې په کټ کې وړو، اوس هم موږ د وړو بجۍ په شا باندې وړو، په مرکب باندې وړو. دا خلک جګېږي، بیا ټوله محل شورا جګېږي، یو عریضه ترتیبوي، بیا والي ته ځي، والي مربوطه ریاست ته ورکوي، مربوطه ریاست یې مکتوبي د خلکو عریضه د وکیله دغه محلې د مالکانو په ټاپې ټولې رالېږي موږ ته. موږ دلته وزیر ته وروړو او وزیر موږ پارلماني مسؤل لرو. هلته پارلماني مسؤل زموږ عریضې اخلي د دې په خاطر چې د عریضې ورکې نه شي، تعقیب شي. بیا دلته پې لیکي ډاکټر یارباز د پکتیا وکیل، صرف نوم پې لیکي. دا بیا ځي بیا په پلان کې نیول کېږي. رئیس جمهور ته چې کله دا رایه یې وانخیستې، وزیر صاحب دا ټول عریضې وروړي چې دا ګوري دلته د ستانکزي نوم پې لیکلی ده، دا ګوري دلته د اغلې نیازۍ نوم پې لیکلی ده، د پروژه ده. زه شرکت نه لرم، زه پروژې څه کوم؟ زه پروژه خو ولس پروژې دي راموړې تاسو په پلان کې وینئ، هغه یې وباسلې. تېر کال هغه په پلان کې وي زمیو کې، هغه باندې ډېر مصرف وشو. ګورئ د هېواد منابع بې ځایه لاړې نه شي. خلک لاړل، سرویاران لاړل، انجینران لاړل، ډیزاینران لاړل، هلته 2 میاشتې 1 میاشت سروې کړه، ډیزاین یې کړه، پروژه هر څه تدارک قرارداد ته آماده شوه چې کله په دې کال کې پلان کې ونیسلې ای ټول یې وباسلې، هغه باندې مصرف شوی دی. یوه خبره. بله خبره چې بودیجه جوړیږي نیازي صاحب د اړتیاوو پر بنسټ نه جوړیږي، د اولویتونو پر بنسټ جوړیږي. اړتیاوې خو موږ ډېرې زیاتې لرو. زموږ اړتیا اوس دا ده چې په دې سټوډیو کې ښه قوي ایر کنډیشن وي، خو دا چې موږ امکانات به برق نه لرو. زه سمد د اړتیاوو پر بنسټ نه جوړیږي ځکه اړتیاوې نامحدوده دي، اولویتونه شي. بدبختانه زموږ په دې بودیجه کې په داسې پروژو باندې چې هغه د زیات خطر سره مخامخ دي سرمایه گذاري شوې ده، په داسې پروژو باندې پانګونه شوې ده چې هغه بقا نه لري. ملي دسترخوان توضیح وکړه، خبره خلاصه ده. د ملي دسترخوان په عوض ګوره د ملي دسترخوان هم په رسنیو کې په هغه نه شو. ملي دسترخوان موږ دا رد نه کړ چې تاسو ولس سره کومک مه کوئ، موږ یې هغه طریقه رد کړه، طریقه مو یې رد چې حداقل شفافیت چې حداقل پکې شفافیت راشي. مننه حمیدي صاحب اشاره مو کړه چې په بودیجه کې یو منظم او روښانه انځور د 1400 او د 1402 کلونو لپاره نشته. نورې کومې نیمګړتیاوې په دغه بودیجه کې شته دي چې تقریبا نن سبا شاید یو میاشت پوره دویمه میاشت هم راپوره شي چې تاسو هغه رد کړه او د ملت د استازو لخوا تصویب نشو؟ ډېر مسایل پکې دي، په تفصیل سره لاړ شو کېدای شي 3 برنامه وخت نور هم ونیسو. لنډ درته اشاره کوئ. ګورئ یوه خبره ده، په 2001 کال کې، په 2003 یا تر 2015 یا تر 2010 کاله پورې موږ په هیواد کې تکړه آی ټي ټیکنیشن نه درلوده، بای میډیکل انجینر مو نه درلوده، یا ایکسپرټ یا ښه تکړه ډاکټر و، یا مثلا ستاسو په سټوډیوګانو کې ژورنالیزم کې په نورو برخونو کې مشکلاتو ځکه موږ د جنګ نه نه وي راوتلي، حتی د جنګ نه راوتلي نه، خو د یو مرحلې نه راوتلي وو. په هغه وخت کې د ارتقاء ظرفیت یا ظرفیتونو د لوړوالي دپاره به په بودیجه کې هر وزارت ته اختصاصي پیسې ورکول کېدې. پیسې چې دا واخله ته د مامور ظرفیت پیل ورکړه، کمپیوټر ورته شروع کړه، انګلیسي ورته شروع کړه، مهارتي کورسونه ورته شروع کړه، هنرونه دا ورته شروع کړه. هغه په د 1400 بیا د 2015 کال نه را دې خواته موږ ورته اکثریت وکیلان ورته چې نور په هیواد کې موږ تکړه تکړه خلک لرو. زه درته ایمانا وایم چې همدانن زما سره په شفخانه کې یو څوک کار کوي چې هغه 2 ماسټرۍ لري، په 15000 افغانۍ زما سره مامور د ادارې ده. له دې ظرفیتونو نه ګټه واخله. نو اوس ته ماته چې شته په ظرفیت ارتقاء ظرفیت دپاره بودیجه اختصاصوي، اوس خو موږ کافي ظرفیت لرو. هغه دوی چې څوک نیولي دي په ادارو کې ټول روابطو په اساس شوي دي،
ټول د روابطو خپلولۍ او نیپوټزم او دا زما دوست او شناخته ده، یو وزیر راغلی خپل دا دسترخوی راټوله کړې ده، هغه ته بیا وایي چې زما انګلیسي کمپیوټر نه ده چې زده دې نه ده، خو پرېږده یو بل افغان ته، پرېږده یو بلې خور ته ځای پرېږده چې هغه د زحمت ایستلی له هند او ترکیې په هیواد کې داخل کې ماسټري کړې ده، زده کړې کړې دي، انګلیسي او کمپیوټر هر څه مهارتونه زده دي، خو چې ته نه پوهېږې ته دا ځای بل چاته پرېږده. دلته د چوکۍ میراثي شوي دي چې نه زه د روابطو مسؤل یم، زه د روابط بین الملل رئیس یم، په 2015 کې وم، په 2010 کې اوس هم باید یم. په هغه وخت کې موږ ظرفیت نه درلوده، ته روابط بین الملل رئیس په انګلیسي نه پوهېږې، نو زه دې څه کوم چې زه تا خارجي سفارتونو ته ولېږم، د هیوادونو بهرنیو هیوادونو ته دې ولېږم، په څه شي نه پوهېږې، دا مشکلاتو. بل ګورئ هغه کې د ان ټي اے په نامه بې عدالتي موږ په تالار کې منځ کې هم روانه ده، په ارګ کې هم روانه ده، په حکومت په ټول نظام کې روانه ده. یو وکیل ته یې چې شناخت لري، شهرت لري، هغه لري، هغه ته 15 کسه ان ټي اے ورکړي دي. ما 3 ځله عریضه وکړه چې زه ډاکټر یم، په مسلکي کې د صحت په بخش کې هیڅ مشکل نه لرم په قوانینو کې، حد اقل از ما صحي قوانین چې د نورو افغانستان د موضوعي قوانینو سره په ټکر کې نشي، انساني کرامت راټیټ نه کړي، ما ته یو حقوقدان راکړي کمیسیون ته. حقوقدان چې ما راوست هغه په 12,000 افغانۍ کار نه راسره کوو، حد اقل لږ معاش باید لوړي. ویل نه موږ ځای نه لرو. چې خبر شم په نورو کمیسیونونو کې 3 کسان دي. همدا شان د ان ټي اے په نامه یو هغه لرو، موږ ماشونه لرو. نیازی صاحب د 1,80,000 افغانۍ اخلي او زه د 8,000 افغانۍ معاش اخلم. ګورئ دلته بې عدالتي ده. موږ داسې نه وایو چې هغه د 1,80,000 صحیح ده، هغه به تکړه پی ایچ ډي به لري، ماسټري به لري، حد اقل د بل مامور چې د 8,000 افغانۍ ده دغه ته خو 12,000 که د خدای بنده، بیا خو موږ نوره بودیجه درنه نه غواړو چې تاسو نور اقتصادي هغه مالي وجوه یې موږ ته ووایي. همدغه ان ټي اے نه چې راکمیږي د هغه سقف نه راکمیږي، اتومات دلته بل ګراف پورته ورسره ځي د دوی په هغه کې. یا مثلا یو معلم د 8,000 افغانۍ، ګوره نیازي صاحب او استانګزی صاحب د هیواد د جامع بطن ته سړی باید ورننوځي، له بطن نه باید خبرې وکړي. یو معلم د تاسو ایمان نه وایي چې یو معلم سهار ځي 2 وخته 2 شفته درس ورکوي تر 4 بجو پورې. زم صحیح د مامور د دولت ما په شفخانه کې کار کوو، 4 کاله ما په 8,000 افغانۍ کار کوو، خو په څنګ کې مې یو بل عاید ورسره درلوده، مینهخانه مې وه، د همغه نه مې د کور هغه. اوس دغه حالت ډېر ناستونزو سره مخ ده. یو معلم په 8,000 افغانۍ په 2010 کال کې 8,000 افغانۍ معاش و، هلته لږ اقتصادي وضعیت کوو، مارکیټ کوو، نرخونه ډېر قیمت نه وه، هلته $1 په 250 افغانۍ و. اوس $1 تقریبا په 8 د فکر کوم 8.2 ده او ده. ګوري دلته بې عدالتي ډیره زیاته د پارلمان او د معاشونو موضوع. یو خبره ستانګزی صاحب ستا خبره مې قطع کړه، د معاشونو خبره مونږ نه ده کړې. ولسمشر 3 میاشتې مخکې په کابینه کې وکړه چې باید معاشونو کې یو څه توازن رامنځته شي، یو څه توازن رامنځته شي. داسې مونږ نه وایو. ستانګزی صاحب ګوري تا ته خدای هنر درکړی ده، خدای فصاحت درکړی، خدای بلاغت درکړی، ته راغلی په تلویزیون کې ناسې، زه وایم چې ته ولې لوړ معاش اخلي، زه وایم چې ما ته هم دومره معاش راکړه. نه هغه یو زه هلته سیمټ پاکوم، حد اقل یو عدالت خو باید وي. وکیل صاحب لکه چې ژمنۍ رخصتۍ مو وسوځېده ځکه چې وایي تر څو پورې بودیجه تصویب نه شي رخصتۍ ته بله د قانون له مخې نه شو تللی. ځینې وکیل صاحبان چې وطن ته هم ځي لاندې پلاو او زما ولایتي سفر هم ځنډېدلی ده ځکه کلي کې دا وخت ښه د لاندي وخت هم وي که نه چې غواړي. خیر اوس یو طرف باید انعطافپذیري وکړي. اوس غوښتنې مشخصا حکومت اوس په ارتباط کې یاستئ څه وایي ځکه چې دغه ورځ تېرېږي در څومره وخت شو نو داسې نه شي تر همال میاشته پورې همداسې موضوع پاتې شي یا نه حل کېږي سرنۍ. ګورئ یو خبره ده که دا په ارګ کې دي که په لومړی معاونیت کې دي که په هر هغه کې دي کې بعضې مشاورین ښې مشورې نه کوي. د هېواد په خیر یې نه بولمه. لومړی خو 18 ورځې بودیجه موږ ته د حکومت لخوا په تاخیر راغله. بودیجه د قطعې نه څه وخت وروسته راشي. قطعه چې کله راځي د کال په آخري روبه کې، د آخري روبې په شروع کې باید قطعه موږ ته راشي د تیر کال د بودیجې د مصرف راپور. هغه باید موږ تحلیل او ارزیابي کو، عاجل تالار ته وړاندې کو. چې کله بودیجه تالار ته راشي، بودیجه 18 ورځې په اخر کې راغله، یو میاشت نه زیاته موږ ځنډوی نه شو. د بودیجې سند چې راغی، بودیجه خپله یو قانون ده، قانون ده. څنګه چې راشي مشرانو جرګې ته سي، مشرانو جرګه د خپل نظر سره مل د دوی د دارالانشا د طریقه زموږ دارالانشا ته ورکوي
بیا رئیس ته ځي رئیس یو کتل شو پې لیکلي بیا یې مربوطه کمیسیون د بودیجې او مالي او بانکونو چارو کمیسیون ته ورکړي هغه کمیسیون ډېر عاجل کاپۍ چاپ کوي ځکه د بودیجې جول ډېر غټي بیا یې ټولو کمیسیونونو ته تکثیر کوي هر وکیل په اختیار کېږي هر وکیل خپل نظر پې لیکي کمیسیونونو کې پې بس کوي بیا د بودیجې او مالي کمیسیون یو مشترک غونډه پې نیسي ټول ګزارشګران یا راپورټران د هر کمیسیون یو نفر 12 کمیسیون هر نفر راځي هلته پې بحث کوو دا د زه چې د خپل کمیسیون نظم د خپل د کمیسیون د ټولو غړو د ولایاتو ستونزې را اخلم هلته بودیجې کمیسیون کې بعد له هغې چې کله د هغه شي یو تحلیلي راپور بیا تالار ته وړاندې کېږي بیا په تالار کې ګزارشګران او رئیس او د بودیجې او مالي کمیسیون رئیس دا پې بحث کوي موږ پې دلایل وایو چې په دې دلایلو زه د دې بودیجې سره موافق نه یم په دې د ښېګړو یې زه ورسره موافق یم دا اصلاحات پکې راشي مونږ چې څنګه بودیجه رد کو بیرته باید حکومت په ظرف د 3 ورځو کې زموږ ګوره خو هر څه سافت کمپیوټر کې شته مونږ چې کوم هغه ورکو تعدیلات چې دا شماري پکې تغییر راوله دا کود احتیاطي د لږ بودیجه را کمه که 19 میلیارده په احتیاطي کودونو کې د احتیاطي کودونه چې کال اخر په قطعه کې راشي ما دلته په غونډه کې ولګولې ما دلته په سفرونو ولګولې دلته خارجي سفرونه وزیر موټر مې واخیسته د احتیاطي کودونه د ملت دپاره یو ناسور زخم ده ایمانا درته وایم ناسور زخم ده بیا باید تالا چې څنګه رد شو ملي شورا بیرته هغه کابینه یې بیرته بیا په ایجنډا کې نیسي کابینه عاجل بیا د 3-4 ورځو په ظرف کې رالیږي اوس حکومت وایي چې ولسي جرګه بودیجه نه ده تایید کړې زه ځکه مامورینو ته معاش نه ورکوم د اساسي قانون 9 ماده وګورئ 3 فقره یې وګورئ چې تر څو پورې چې بودیجه د هر عوامل په اساس باندې د هر لامل په اساس باندې وځنډېږي پخوانی بودیجه مریو الاجرا ده نو په دې اساس حکومت باید هر څه زر موږ ته راولېږي دا 2 هفتې کېږي حکومت بودیجې کتاب په مالیې وزارت کې ایښی ده د مالیې وزیر صاحب یې کور ته ولېږه بودیجه همداسې ایښې ده او حکومت خو په کې هر څه امکانات شته د ولس د حالت نه د خدای خبر شي حمیدي صاحب منفي پایلو ته هم اشاره ولرئ که زر تصویب نشي کومې منفي پایلې به ولري ګوره منفي پایلې دا دي ټول عادي بودیجه خو خیر ده مامورینو معاشات دي روټین سیستم دا به رواني که 2 میاشتې وروسته معاش واخیسته خو معاش به واخلي منفي پایلې تر ټولو په اقتصاد او په انکشاف او په معرف او په تحصیلات عالی او د صحت په عامه خدماتو باندې ده که چیرته بودیجه په وخت تصویب نشي سږ کال په ژمي کې موږ تعمیراتي پلانونه خپل مربوطه وزارتونه جوړ نه کړي څنګه چې اوړی راورسېد زموږ داسې ولایتونه دي چې هغه کې 4 میاشتې کار کېږي بدخشان بامیان ګردیز غزني موږ داسې ولایتونه لرو چې هغه کې بیا د اوړي د سخت ګرمۍ کې مزدورکار کار نشي کولی نو زموږ تعمیراتي چارې انکشافي چارې بینالمللي چارې تړونونه میثاقونه قرضې دا ټول په ټپه درېږي چې دا خدای مکړه د هیواد دپاره یو سخت زیان ده ډېره زیاته مننه که وکیل صاحب مننه ستونزې حل شي چې ټول مننه په خیر اوسئ درنو لیدونکو که چیرې خپرونه مو نه وي لیدلې د روڼ سهار فیسبوک پاڼه در سره خوښ کړئ او زموږ خپرونه وګورئ همداراز د ورځې په لړ کې زموږ د خبر څانګې همکاران هڅه کوي چې د هېواد سیمې او نړۍ تازه او وروستي سیاسي اقتصادي او امنیتي خبرونه هم له تاسو سره شریک کړي د کورونا پیښې اوس هم ثبت کیږي لطفا ماسک وکاروئ ګڼې ګڼې زړونو ته مه ځئ هغه کسان چې زه زکام یې هغوی سره واټن ونیسئ او ګرم مایعات څخه استفاده وکړئ په دې هیله چې ښه ورځ ولرئ او د هرې ورځې په تېرېدو سره زموږ ټولې ستونزې که اقتصادي دي که امنیتي دي هغه حل شي امید او خپلې هڅې به لاسه نه ورکوو تر سبا پورې مو پاک العمل ښه ورځ دقیقا هوا هم یخه ده ګرم جامې واغوندئ کوچنیانو ته هم توجه لرئ که خپرونه مو نه یې کتلې بیا هم یادونه کوو فیسبوک پاڼې ته هم راجع وکړئ کولی شئ نظریات نیوکې وړاندیزونه مو هم د کومنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ که ژوند باقي و سبا الخیر به بیا ستاسو د کورونو قربانۍ یاستو پاتې ورځ مو نیکمرغه هر چېرته چې یاستئ خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه